رب العالمین د مسلمان د عبرت لپاره په قرآن حکیم کې د حضرت نوح علیہ السلام واقعه بیانوي. په ډېرو ګڼو سورتونو کې په مختلفو ځایونو کې الله ذوالجلال دا واقعه ذکر کړې ده. هغه بندگان چې د الله نه لرې دي او سرکشه خلق دی، یا هغه مسلمان چې بدعمله دی، د هغې دپاره په دې واقعه کې ډېر لوی عبرت دی. حضرت نوح علیہ السلام دا آدم علیہ السلام نه تقریباً څه د پاسه 1000 کاله وروسته راغلی دی. بعض علما 1026 کاله یادوي، څوک 1013 کاله یادوي، څوک کم و بیش، خو تقریباً د دې زمانہ د آدم علیہ السلام نه 1000 کاله پس وه. او علاقه د نوح علیہ السلام د دجلې دریاب او د فرات د دریاب په دې منځ کې یو لویه وادي ده. د دې بغداد نه شروع شوې د دیار بکر ورته وایي، د دجلې او د فرات دریاب منځ دی او د بغداد او دیار بکر دا دی منځ کې ډېر لوی غرونه دي. د هغې غرونو په منځ کې دا یو اوږده علاقه تېره شوې ده. د عراق د موجوده عراق چې دی دې علاقه کې دا زمانه تېرې دا علاقه وه. دې کې نوح علیہ السلام پاتې شوی دی. نوح علیہ السلام ته آدم ثانی وی، ځکه دنیا چې رب العالمین هغه وخت کې کم کافران غرق کړل، نو بیا د دنه الله دا دنیا روانه کړه. نسل الله د نوح علیہ السلام او د هغه د بچو نه شروع کو. او قرآن حکیم کې خو د ټولو پیغمبرانو ذکر دی، د اکثرو پیغمبرانو ذکر دی، لوی چې کم جلیل القدر پیغمبران دي. خو نبی علیہ السلام بخاری شریف کې حدیث دی، په مسلم شریف کې دته اول الرسول وی، په پیغمبرانو کې یو خاصه طبقه ده، د هغې څه خاصې ذمہ دارۍ دي. انبیا خو څه د پاسه 1,40,000 یا 2,40,000، په دې کې د رسولانو یو خاص تعداد 314 دی. نو دې 314 کې لومبی رسول حضرت نوح علیہ السلام د قوم بت پرستو شرک به کو، بوتان به جوړ کړو، هغې ته به سجدې کولې، د هغې بوتانو عبادت به کو، او غټ غټ پکې بوتانو، 15 پکې غټ غټ بوتانو، یعوق او نصر او داسې نورم غټ غټ لوی لوی بوتان دی ساتلی و ځان له هغې ته به سجدې کولې او د خپلو دنیاوي حاجتونو سوالونه او دعاګانې به د هغه بوتانو نه غوښتلې. آدم علیہ السلام چې کله د دنیا نه تشریف یوړو، د هغه نه پس حضرت شیس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، ممکن د نور پیغمبرانو مو خو د هغې ذکر نشته، نو دا بت پرستی شروع شوه. اوس هم ډېر خلک په هندوستان کې یا په جاپان کې یا په بعضې ملکونو کې بوتانو ته سجدې کوي. او زمونږ په دې علاقه په دې وطن هم که تاسو دا کنډرات وګورئ، دې رزړو کې یا د ایساره کې یا په دې تخبې کې یا سنبدال کې شته، یا په دې ډیرو کې چې څومره دا زړې ډیرې لټوي، نو بوتان به پکې راخېږي. او د هندوانو د مشرکانو د عبادت ځای نه به راخېږي. دې نه دا معلومیږي چې زمونږ په دې علاقه او په دې وطن باندې د بوتانو یو دور تېر شوی دی. ځکه زړې کنډرې چې څومره لټېږي او زړې ډیرې چې لټې، نو په هغې کې زمونږ د کلي کې هم دې ډیرې کې به خلکو بوتان مونتل. نو دې نه معلومیږي دا چې یو زمانه د دې بت پرستۍ پوره رواج و. خلق کانی ته سجدې لګئی، د کانی نه ځان له یو بت جوړ کړي او ډانچه جوړه کړي،
او هغه تخکته پورته کیږي دا غینا غختنه کوي کنا جوړ شي نو دا غینا جوړېدو سوالونه کوي بچی ته غواړي مال ته غواړي عزت ته غواړي دا یو قمقل غوندې پروګرام شروع دی خو تاسو په دې پوهیږئ چې د دې بت پرستۍ دا بنیاد د کم ځای نه راغی د نبی علیہ السلام په زمانه کې چې د پیغمبر علیہ السلام مقابله راغلی ده نو هغه هم د دې بت پرستو سره راغلی ده ابو جهل بت پرستو مشرک وته وای قوم څومره د مکې د قریشو او غیر چاپیره ټول بت پرستو بیت الله کې 360 بوتان ولاړو د صفا په غونډه بوت ولاړو د مروه په غونډه بوت ولاړو نمونه ورته خودو لات او منات او عزا او صاف او نائلا خو چې کم کانه به خشتو مون تاغه به اترا شو داغه نه به بوت جوړته اوس مونږ وایو دا بوت پرست امقل قوم دی ځکه د کانی نه ځان له خدای جوړ کیه او هغه ته سجده کوي نو قمقل شو کنه د ابراهیم علیه السلام مقابله د خلکو سره چې بیا ورغه ټول بوتان مات کړل د نوح علیہ السلام مقابله دوی سره وا د نبی علیہ السلام مقابله دوی سره وا الله قرآن کې فرمایي ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء توبه سره خو الله بر توبه خي بازي گناهونه پر دې حق نه ما سوا کفر کې ابم در توبه خي شرک کې ابم در توبه خي څه ګناه چې انسان کوي د پر دې حق نه ما سوا ممکن ده رب العالمین توبہ باسی اللہ ذوالجلال غفور دے مہربان بادشاہ دے رحمان الرحیم دے کہ توبہ دے ہوئے صلی اللہ اللہ معافی غوارم دا کفر و شرک دارت اللہ بخی لیکن کہ توبہ دے نہیں اس دے نو بیام امکان داری کہ نور گناہوں در توبہ خید اللہ نظام دے خو قانون دارے کہ لا یغفر ان یشرک به شرک بنا بخم بے توبے کے یو سڑے دا دنیا نہ لاڑو دا شرک کڑی بالکل نہ بخلے کی گی ابو طالب د نبی علیہ السلام مبارک ترے کنا صبر خدمت د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کڑے دے معشوم گرزولے دے پغے کہ معشوم لوے کڑے دے بیا دا کافروں سره مقابلی کڑی دی درے کال یوزے کہ نبی علیہ السلام په شعب ابی طالب کے بندو وسر مرګری مو کافروں پہ ڈوڑے بند کڑے وا او بی پہ بند کڑے وے بایکاټ وسر کڑے نبی علیہ السلام او چې کوم مسلمانان زنانوي نارینوي بچیو وسره دې ټولو دا دربونه او دا کبل خوړي دومره سخت تکلیفو ماشومان به جړل نو دا زړې سپلې او سرمنه به وبو کې خټ کولې هغه وبه په ماشومان اوسکلې 3 کال د دې تکلیف دور پیغمبر علیہ السلام سره د مسلمانانو نارینه او زنانه او ماشومانو تیر کو دا ابو طالب مو سره پدې کې شریکو دا نار دم تیری کړی دا دربونه دم خوړلې دي دا کبل او دا بوټي دم خوړلې دي دا اوږي خېټه باندې گزاره دم کړی دا او په داسې نسبت د نبی علیہ السلام مبارک تربیت کړی دی لکه پلار کې د بچی او چې کله د نبوت دعوی وکړه نو د کافرونو به بچکاو ځکه نه برواره چې صدق وخی کوا زه پوه شو کافر پوه شه لیکن شرک سره او بت پرسته سره د دنیا نه تللی دی نبی علیہ السلام مبارک ورته ناسته اور تنسیت کئی اے کاکا جی اللہ دا پارا دا یو کلمہ وایا چا اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدا عبدہ و رسولو دا یو ما دا اللہ رسولو منا او اللہ یو منا دا بت پرستی پریدا دا شرک پریدا وگورا مکوا باقی زبو انشاءاللہ پیش زب اللہ سر دل جگڑے کوما خو گورا که دا کلمہ دیو نوینو بیاری مالی علاج نراجی اغاو مکہ سے ابو جہل ورتناستو کلمہ نصیب نشوا زمونږ د توحید مذهب دا اللہ دا وحدانیت دا یوالی غیر نصیب نشو او اغا شرک کے اغا بت پرستے کے دا دنیا نلار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی زمین خدمت کرے دے نو بس عذاب بے معمولی گندے نور خلق پر نسبت بکمی خود جہنم نبا نبچ کی جنت تب نزی ہمیشہ مدام مدام بجہنم کی پروتی تا اللہ رسولہ کم عذابے دے وی دا اور یو چپک بولاری دا اور یو چپکے کزنوے دا اور میانس کی بپروتو دے چپکے بھئی اگا اور با دو نگرمی چی مازغ بے خود کے گی دماغ با خود کے گی بچ نشو ولی بت پرستے سر لار نو بت پرستی و شرک دا دا اللہ پنیز خطرناک گناہ دا لوی گناہ بخل پاکے بالکل نکتا دا اللہ قانون و نظام دا سرے
وایو لکه دا سړی بت ته سجدې کوي کاڼي ته سجدې کوي دا قمقل دی هغې خپل ذهن کې سوچ کوي تا خو داسې نه ده که نه چې د کاڼي نه بت جوړ کړی دی او لګیا دی هغه بت ته رام رام کوي او هغې ته سجدې کوي نه 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 دې باندې ځان پوه کوي دا د دوی چې کوم مخکې پیغمبران تیر شوي دي د نوح علیه السلام زمانې نه مخکې د پیغمبرانو بچي تیر شوي دي دې قوم د هغوی فوټوان او د هغې بوتان ځان سره په دې کورونو کې ایښودي د برکت لپاره د سجدې نه کړو د هغې تصویرونه د هغې بوتان د هغې ډانچې په کور کې ایښودې تصویر سازي هغه زمانه کې جایز وه اوس منه ده احترام دپاره لکه اوس هم بعضې خلک د پلار او د نیکه او د عالم او د پیر او د نیکانو خلکو تصویرونه مسویرونه ځان سره ساتي دا ګناه ده بلکل دا تصویرونه به هغې ساتل د هغې به بوتان جوړ کړي ځان سره به ساتل د محبت دپاره د احترام دپاره او دا د دغه پلانکي پیغمبر بوت د برکت دپاره مې کور کې ایښودی دا د هغه پیغمبر زوی دی دا د هغه نوسی دی دا د هغه پیروکار دا نیک سړی دی دا الله ته نږدې دی دا عبادت ګزار دی د ډېر عبادت کړی دی د برکت دپاره او د هغه د عزت دپاره او د هغه د احترام دپاره دا بوت ما ځان سره ساتلی دی به یې ښکلاو هغې ته به یې ګلونه اچول رو رو زمانه کې تیرېدا رو رو هغې ته سجدې شروع شوې رو زمانې تیرېدو سره هغې ته رکو شروع شوه هغې ته منځ شروع شو هغوی له صدقې شروع شوې او دا بوت مې لګولی دی دا چې د کوم پیغمبر نقشه ده دې ته چې زه سجدې کومه نو دا به د دې بوت چې کوم خاوند دی کوم پیغمبر دی د دې بوت چې کوم خاوند دی چې د پیغمبر زوی دی دا بوت چې د چا نقشه ده چې هغه نیکان بندګان دي د قیامت په ورځ به موږ له د الله په دربار کې سفارش کوي اوس دقه دی کفر شو قرآن کې الله فرمایي زمونږ د مکې مکرمې د مشرکانو متعلق بت پرستو ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا مونږ چې عبادت کوو د دې بوتانو د مکې بت پرستو به وي مونږ دې له نه کوو مونږ دې له کوو چې دا بوتان د چا ډیزاین دی د چا نقشه ده نو د قیامت په ورځ به د الله په دربار کې مونږ له سفارشونه کوي مونږ اوس هم وایو بعضې خلک زیارتونو له ځي که نه مونږ وایو زیارتونو له ګوره چې ځای په ښه سوچ ځای عبرت دپاره لاړ شئ هغې ته هم دعا وکړه ځان ته هم دعا وکړه صدقه خیرات ورته وبخه 2 رکعته نفل وکړه ورته ثواب وبخه زیارت نه غوښتل به نه کوي اوس هم زمونږ د پنجاب کې دا رواج شروع دی هغې هم زیارت ضرورو هغې له حیثیت ورکوه عزت ورکوه احترام کوه ګلونه اچوه سیرې اچوه پوخ یې کا غلاف اچوه آخر کې سجدې ورته شروع شوې او یو زمانه به داسې راشي دا یاد ساتئ دا زمونږ دا دور هم د بعضې علاقو ګورې دغه سیسټم طرف ته روان دی نو د نوح علیه السلام زمانه کې دا بت پرستي دغې نه شروع شوې وه چې د هغه پیغمبرانو د هغې د بچو د هغې د نوسو هغه ډانچې د هغې هغه تصویرونه یې ځان سره ساتلي د عزت او د احترام دپاره ابه یې ښکلول ابه یې د کټ سر ته ایښودي ابه یې لمارو کې ایښودي رو رو هغې ته ټیټېدل شروع شو بیا رو رو هغې ته سجدې شروع شوې بیا د هغې نه بت پرستي شروع شو شرک شروع شو کفر شروع شو نوح علیه السلام الله راولېږه دا څه کوئ دا عبادت په نه کوئ هغې وی نه تا نوی دین راوړه تبلیغ شروع شو قرآن حکیم کے اللہ فرمائی فلبث فیہم 1000 سنة الا 50 عاما 50 کم زر کالا وطا نوح علیہ السلام نصیحتو او پلی 50 کم زر کالا کے صرف اور صرف اتیا مرگری پیدا کرد ہم غریبانان او دی بس چل کهو دی دمکی ورکول سمشا گوره او غنی وطن ندیو باسو سمشا کنی وجنو دی دا اللہ پیغمبرم ما تاسو له یو دین راوړی دی هغه دا چې الله یو دی او چې دا کومو بوتانو ته تاسو رام رام کوئ او د کومو بوتانو سجدې کوئ د ځان هم جوړ کړي دي په خپلو لاسونو هم تراشلي دي خدای ته وګورئ دا مه کوئ دا هم د الله د عذاب نه نشي بچ کولی دا کفر دی دا شرک دی دا د الله لویه دشمني دی نه ګورئ ځان وساتئ هغې څه وی ته د الله رسول یې دا سره ملګري دي جنت والا دي او ما لك علینا من فضل ته خو زمونږ په شان سړی یې که نه تا مونږ کې څه فرق دی چې ته ځان ته پیغمبر وې اوس هم بعضې خلک چې چاته ووایي هلکه لمونځ کوه زه مړه ته ځان ټیک کړه که نه ما ته څه وې ځان ټیک کړه ما ته وې ما تا خو یو شي یو که نه چې ما تا یو شي یو ما تا کې څه فرق دی ته لګیا ما ته نصیحتونه کې او ما ته تبلیغونه کې او ما ته د دین خبرې کې قمقل سړی دی هوښیار نه دی
چې څوک د دین خبره درته بیان کړي کاغذ تانه کمزورې دی لګوندې چې یو پوټې باحیثیته سړي زمونږ په دې وطن کې مالداري لږ د سپینې جامې خاوند دي لږ موټر والی بنګلې والی اسې غریب سړی هغه ته دا ویلي چې تا شه مانځله تاسو هم تپوس نشي ویلی ورته او پلانکي ته ګوره د فلانکي زوی ته ګوره ما ته وی راځه مانځلس اوهو ته ما ته وی ته څه شې تا ته وی دو پیسې خدای درکړي شکل بستانه د هغه ښي د خدای په نسبت د هغې عزتمند دي دا کبر دی دا لویي ده نو د نوح علیه السلام قوم به نوح علیه السلام ته وی ته خو تا مونږ کې اوس فرق نشته یو شي یو انسانان یو کنه ما لک علینا من فضل تا په مونږ څه بهتري او فضیلت خو نشته او تا سره چې کوم ملګري دي مړه دا قمقل ملګري ځان سره یو ځای کړي راذلون بادي الرأي مونږ کې کمزوري خلک دي سرسری ذهن والا خو چې تا ورته څه وایي داس پسې ملګري شو ملګري دي بېکاره دي کمزوري دي په معاشره کې ښکته طبقې والا دي غریبانان دي ته مونږ غوندې انسان یې په مونږ څه غوړې نه څه فرشته نه مونږ ستاړو خبره نه منو او بیا به نوح علیه السلام ورته وی ګوره سم شی که سم نه شوې د الله عذاب به د باندې راشي نو پیغور به یې ورکړه فاتنا بما تعدنا ځکه نه هغه عذاب دې راوله که نه ځکه نه هغه الله ته دې ووایه چې د عذاب خو به مونږ راولي دا به بیا پیغور ورکوه ځکه د طالبانو ته ویم د نوح علیه السلام د ډېر لویړه خاوند د ډېر لویړه مونږ خو په پوټې خبره تنګ شو معمولي خبرې قسم دې څوک دویمه خبره نشي برداشت کولی 900 کاله د قوم دا خبرې برداشت کړي سلم نه 900 کاله عمرونه هم زیات چې پوره تنګ شو ملګري به یې ولوال نوح علیه السلام له به یې دمکې ورکولې د هغه بېعزتي به یې کوله د ملګرو بېعزتي به یې کوله او چې د دین د الله د یووالي ته کله دعوت به ده ورکاو نو کله به یې غوږونو یې ګوتې ومنډلې ټوکو دپاره چغې به یې جوړې کړې غوږونو کې ګوتې به یې ومنډلې تاسو وایي مونږ خو نه ده ځان لاسې مری ستړی کوه نو څه پې رب العالمین ورته وي داسې کار وکړه بس یو کشتی جوړه کشتی جوړه مونږ به درته ګورو زمونږ د نګرانۍ لاندې زه به درته چل ښیم چې داسې کشتی جوړوه داسې جوړوه داسې جوړوه داسې جوړوه او دیم تنگ شنو چې تنگ شنو د الله په دربار کې سوال وکړو رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا یا الله په دې مخ د ځمکه چې د کافرانو کور پرې نه دی کافران خو ځکه چې کور یې پرې نه دی انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يريدوا الا فاجرا كفارا الله که دا اوس نور پرې دی دا کینسر د کینسر په وجود کې خورېږي نو زما دا نور اتیا مسلمانان په دوی یریږم دا رانه وانړئ دوی کې خو د ایمان څه نشته خو دا نور اتیا رانه وانړئ دا خو مرض دې خورېږي ولا یریدو الا فاجرا کفارا کله چاړه کې دا راشي چې دا بچي به مسلمانان شي کنه نوسی به مسلمانان شي الله 900 کاله مې د دوی هغه بچي مولیدل دوی نوسی مې مولیدل د سپېره بچي دي چې ته د سړي زوی ته پیدا نه شو چې ته پیدا کېږي دې د پاس آرامیان دي چې نوسی دي هغه دوی نه زیات کافر دي چې کړوسی دي هغه دوی نه زیات کافر دي ولا یریدو الا فاجرا کفارا چې پیدا کېږي ته هغه ټول کافران فاجران دي پروردگار بس خلاص مې کته تبه کنور 900 کاله لمه په ستړی شو الله وی ښه کشته جوړوه اونې بیا راکټ کولې سره د ملګرو کشته روانه شو دې چې برالل ښه اوسه پورې پیغمبر شو ترکان شو ټوکه شروع شو تا چې د پیغمبر یې ترکانې شروع دا راشه خلک بیا ولا راوستل وګورئ کنه موږ نه وی چې دا دروغ پیغمبر دی پیغمبر دی ته وای اخو الله سجدي عبادتونه کوي ته خو تختی را پرې کېو دا غینا تختی وباسي ونه نو کشته جوړه دا څه جوړه وې دې نه کشته جوړو منو په کشته بس کې په پته برته ولګي دې ساده ته ګوره کشته په کال کې د دې په دریاب کې جوړه د فرات دریاب کې جوړه کینو په اوجه په کشته دې سکای په اوجه لګیا دې کشته جوړه
خبه خندل ور پورې دی به ورته وي نن خو تاسو مونږ پورې خاندې خو یو ورځ به راشي انشاءالله چې بیا به مونږ تاسو پورې خاندې پته به مو لګي خیر دی دا الله حکم دی او راشئ نوح علیہ السلام ته مونږ نه وی چې دا ناپوهه دي سرسری نظر والا خلق دی وسره په اوچ میدان کشته جوړی کشته به په اوچه ګرځي دی پایي دی کنه دا به په دریاب کې ګرځي یو کتاب کې مې کتل دا کشته تیار کړو ډېر اوږده کشته 300 غزه اوږده 300 غزه او 10 غزه اوچته یو عظیم شان کشته جوړه کړه ندی براتل پکې به دسماته کو یو دې به متیازه کولی یو دسماته به کو د حیواناتو دا سوټه او ګندګي راستره پکې غردولې نوح علیہ السلام الله ته فریاد وکړي چې یا الله دا اوس په مصیبت وړي کشته جوړو ما چې سار راشم دا سپیره پکې زموږ مخکم لګیا دي متیازه کوي او د شپې پکې ګن وروړي او غول وروړي او سوټه وروړي هم پکې غردي دې سره الله سوکم اوس کشته جوړه کما او پاکه کما کشته ولا ټوله د متیازو نو د ګن او د ډیران نه ډکټلا رب ذوالجلال چې سکی قسم په الله کړه چا په ذهن کې تیری الله چې سوکرونی سي سو کې تخلاصونی شي الله وي ته کشته جوړه زما کار دا هم پدې به پاکو دا سي په دلانه پاکو دا بزک په شدوي په شغه ته کشته تیار نوح علیہ السلام کشته جوړ چې څنګه متعالی وي او دی راتلل او دی با پورې خنداګانې هم کولې ترکان شو خنداګانې به هم کولې په اوچه کشته جوړی او پکې به دسمات هم کول ورکوټې او لوی او ټوله دا ګنډه ککړه او اعلان یې کړی قوم چې بل څوک به بل ځای او دس نه ماتي رکوټې د کلوېرې چې چاله مو دسماتې ورشي که ماشومې کلوې ټول به دې کشتۍ له راځي دا ستاسو پلش شو دا ستاسو او دسماتې ځای شو رب العالمین په بیماري ولګوله داسې بیماری په ولګېده چې ټول خچن شو دانې پې راوختې ننکې پې راوختې په جبو کې هم دانې راوختې او په لاسونو هم راوختې او په وجود کې هم راوختې لګیا دي علاجونه کوي نه جوړېږي د شپې یو کس راغلی د کشتۍ په غاړه ناست دی او دسمات یې کو پکې ور پرېوتی دی چې پرېوتی دی په هغه اوبو موبو کې دانې ریستې دی تلې دي لمبلې دي چې څو ورځې تېرې شوي دي سړی جوړ شوی دی ټیک شو هلکه زه خو جوړ شم په څه جوړ پې کشتۍ کې پروت یو بس د شپې به یو تو پکې بیا غوټه واله بیا دروازې به تلل او په کشتۍ په هغه اوبو کې به غوټې واله او جوړېدل به هلکه لا جبې او غوږونو کې دننه او ګېډه کې دننه هم تکلیف دی ویسکې که نه د الله نظام سره خو څوک مقابله الله سره کولی شي نشي کولی که د نمرود پر سپیمه کې رکوټې غوندې ماشي وردن نه که رکوټې ماشي وردن ابره په دې دغه کې ناستو نمرود له دا سزا مقرر شوه چې دلته کې به درد او تکلیف پاو داروګانو باندې کار نه کېده اپریشنونو زمانه خو ونه ماشي دلته کې ناست دی ګوډ ماشي لا بعضې علما وایي یو سړی ځان ته کېنوي په سپړه چپېړه مې دا دی وخه چې هغه نوکر به ډباو نو ټیک به و چې هغه به ډب لرې که نو بیا به پې تکلیف او درد راغی دی کې مردار شو صاحب هغې ګن ته ونختل هغې سکه پکې لمبل با په سپېمو کې وردن نه کوه سترګو کې وردن نه کوه غوږونو کې وردن نه کوه کشتۍ پې مکمل پاکه کړه هلکه بیا هم دانې دي را باندې کشتۍ خو که هغه څه خلاص شو نو د بار نه به یې اوبه راوړې او هغه بیا پکې اچولې ودرېږه چې اوس یې سمه ووینځي د بار نه به اوبه راوړې هغه کشتۍ دیوالونه به یې پینځل او پاکول به هغې نه چې به کمې اوبه دغه کېدې په هغې به بیا څکلې به او په هغې به یې لمبل نوح علیه السلام ته اوس تماشه کوه ته ورته ګوره دوی به دا خپل غول په خپله خوري اوس دا خپلې متیازې به په خپله څکېږي دا ګند خلق دی پرې دا ګند په خپله پاکوم په جبو به د کشتۍ هغه دیوالونه سټل او جوړېدل به کشتۍ چې کله تیاره شوه پې اوس داسې کار وکړه چې باس ملګري د ټول کشتۍ ته خېجه وه 80 کسان تقریبا او دا څومره حیوانات چې دي په مخ د ځمکه د دې نه یو جوړه نیسه او کشتۍ کې اچوه هغه جدا جدا خانې جوړې کړې وې الله د حیوانات به څنګه چومې تاله به په خپله اواز ورته وکړه ټول په خپله بدله راځي یو نر او یو ښځه ښي لاس له به د نر راځي او ګس له به د ښځه راځي کشتۍ ته وروله
په مخ د ځمکه چې څومره حیوانات د الله په حکم ټول را جمع شو ورته یو نه نر او بل نه ښځه کشتۍ د هغې نه هم ډکه کړه یو جوړی پکې واچوله په خپل هم کشتۍ ته وختل اتیا ملګري هم کشتۍ ته وخېجول د الله نه سوال وکړه قرآن حکیم کې الله فرمایي وفارت تنور هلته کې یو ښځه و هغې تنور کې اور بل او لاندې پکې اوبه راووتې الله ښایي چې د اور په ځای کې زه اوبه راوخچې شم چې اوبه څنګه راوخوټ کېدلې هغې اواز وکړ تنور کې چینه راوخته اوبه راوختې ملګرو ته یې خېجئ بس قرآن حکیم کې الله فرمایي مونږ حکم وکړه اسمان ته چې اوبه راپرېږده ځمکې ته هم حکم وکړو چې چینې دې را برسېره کړه اسمان نه بره بارانونه شروع شو ځمکې خپلې چینې راخوشې کړې او سیلاب راغی سیلاب راغی کشتۍ خو اوچه ځمکه واغېته اوبه رالې کشتۍ پکې اوچته روانه شوه د نوح علیه السلام زوی د کنعاني نوم دی نوح علیه السلام ورته واقع یا بني ارکب معنا بچې راشه موږ سره سور شه دا قوم ملګری و او ته څه وایي نه بابا تاسو سره نه خېجم سآوي الى جبل یعصمني من الماء دلته لوی غر دی جودي زه به هغې ته وخېجم ځان به د اوبو نه بچ کړم تاسو سره نه خېجم لا عاصم اليوم من امر الله دا الله دا حکم او دا الله دا عذاب نه هېڅوک جودي غر باندې هم ګورې بچې نشي بچ کېدی راځه راله ګورې مه کوه او زوی ورته وایي نه بابا تاسو سره نه ځم زوی د قوم ملګری دی په دې سوچ او فکر کې دی او مضبوطه چپه راله او زوی ته یې خوا یوړه دا زوی بیا هم انسان ته خوږي بچی وي که نه لخت جګر ورته د زړه میوه چې څنګه یې ته یوړه نه وایي الله ذوالجلال ته سوال وکړو یا الله ان ابني من اهلي دا خو زما بچی دی ادې راله غرق کړ اخو غرق شو تباه شو اوبو یوړه فانه ليس من اهلك انه عمل غیر صالح دا ستا بچی نه دی دا بد عمل دی چې نیک عمل نو ستا بچی به دا بد عمل دی زموږ علما وایي که نه وایي که نسب بچ کولی شو د نوح علیه السلام زوی بچ کړی که نسب بچ کولی شو نو ابو طالب به بچ شوی نوح علیه السلام که نسب بچ کولی شو د لوط علیه السلام ښځه بچ شوی لوط علیه السلام بچ شو ښځه یې لاړه قوم سره تباه شو نوح علیه السلام بچ شو زوی لاړ دریاب اوبو یوړو د نبی علیه السلام مبارک ته وګوره ابو طالب ته ابو لهب ته وګوره ځکه خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د صفا په غونډۍ باندې کله لومبی آواز وکړو نو دا آواز کوي اے فاطمې خپلې لور ته آواز کوي اے فاطمې د الله نه ویرېږل که د الله نه ونه یېرېدې او د الله غضب در باندې راغی نو ګورې زما لورې خو زه دې نشم بچ کړو اے صفیې د پیغمبر ترورې خپل ترور ته آواز کوي د الله د عذاب نه ویرېږل که د الله د عذاب نه بچ نشو د الله قهر در باندې راغی ګوره زه پیغمبر یم ستار وار یم خو ګورې زه نشم بچ کړو نسب فایده ورکوي خو په هغه وخت کې چې دا دواړه مسلمانان دي پلار نیک سړی دی او زوی مسلمانی او زوی هم نیکي د هغه پلار دعاګانې د هغه پلار برکتونه هغه له څه نه څه په دنیا کې هم فایده ورکوي په آخرت کې هم ورکوي خو چې بچی بدعمله شو کافر شو یا بدعمله شو خپل عمل خراب دی نو د پلار یا د نیکه یا د رو یا د تربور په عمل ګور نه چې خلاصېدی څوم د بعضې خلکو د عقیده ده تاسو ګورئ که نه په دې لارو کوڅو کې دا ملنګان اکثر ګرځي مونځ نه کوي نه جي نه زه خو د بابا دغه یم منجور یم بس بابا به ما بچ کوي بابا به ما رسوي دا غلط سوچ او غلط عقیده ده ګوره خپل عمل کړي ښه شو خپل عمل نو کامیاب دی او که خپل عمل دی خراب او برباد شو قسم دی ګورې که د بل په عمل خلاص شي دا حقیقت ویم حضرت فاطمه رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیبیان شپې پاسولې نه به شپه کې هله شب عبادت کوي حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت فاطمه رضی اللہ عنہ دواړو پسې به د شپې ورغې رپا به سو هله شب الله ته عبادت شروع کړي نو که پلارم نیکي زویم نیکي دواړه مسلمانان دي بېشکه دا بزرګ پلار دا عالم پلار دا نیک پلار دې بچو ته فایده رسوي دا الله په حکم ګورئ فایده دی چې دنیا کې الله ول نیکی ورکی آخرت کې دا پلار د برکت نه الله وسره امداد وکړي او کله د خپل عمل برباد دی او تباہ دی د خپل نشي بچ کېږي
او د نوح علیہ السلام زوی ولی غرق شو، ولی کافر شو؟ علماء لیکي د خراب صحبت توجه نه. د نوح علیہ السلام سره به نه کېناستېده او د هغه کافرو سره به مجلس کو. صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند. که نیکانو خلقو سره صحبت او مجلس وکړه به نیک کی، او که بدانو خلقو سره صحبت او مجلس وکړه به بد کی، خراب به کی. خ مجلس مسر لري او بد مجلس مسر لري. اب پلیتو سره او غلطو سره کېناسته ده، پلیت شو غلط شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابه ته ولید په درون نظر ګورو، او قرآن حکیم کې رب العالمین متپدرون نظر ګورو. لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرة. اے پیغمبرا کوم صحابه چې تاسو سره د حدیبیه په مقام کې بیعت وکړه ته خوشاله. قرآن حکیم کې الله فرمایي والذین معه اشداء علی الكفار رحماء بینهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل. کم خلق د پیغمبر مرګري دي نبی علیہ السلام مبارک، نو اغي د کافرو مقابله کې سخت دي، په مسلمانانو رحم کوي. د سجدو نخي په تندو لګېدلې دي. الله دې د خپل صفات ما په تورات کې ذکر کړی دی او په انجیل کې هم ذکر کړی دی. صحابه الله صفت کوي رضی الله عنهم ورضوا عنه. دا صحابه الله نه خوشاله دي، الله رضوی نه خوشاله دي. دا ولی صفت کوي صحابه وتولي وي لکه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره صحبت کړی، مرګرتیا وسره کړی. دا خو عامه خبره ده. که د نیکانو مجلس کې کېناسته نیک بشي، که د بدانو مجلس کې کېناسته بد بشي. مولوی صاحب خدای پاک وبخي هغه یو خبره کوله د خلیل شیخ الله دې وبخي، موږ دې کړو نیک سړیو. او د حاجی صاحب حاجی محمد امین صاحب رحمت الله علیه دا هغه مرید خلیل شیخ وی چې حاجی صاحب ته یو ځل لګیو چې حاجی صاحب چې ستا په مجلس کې موږ ناست شو کنه، نو بس اولیاء یو بزرګان یو، او چې ستا د مجلس نه راپاسو نو نیکان یو، او چې بیا په لاره کور ته روان یو نو مسلمانان یو، او چې کور ته ورسو نو بیا راته پته نه لګي څه شي بیا راته پته نه لګي څه شي. دا دغه مجلس اثري چې چاته نږدې شو د هغه اثر به کې پیدا کېږي. د ګلاب ګل ته راوړی د جیب کې واچوه، لږ ساعت یې کېده او بیا وغورځوه، نو ته چې هغه جیب له پوزه یوسې نو د ګلاب هغه خوشبويي به کوي. د کافورو دا سپینه ګولۍ راوړه او بکس کې واچوه، دا سپینه ګولۍ، او بیا د جامې راوباسه، یو شوارو دو شوارو د بلې د هغه جامونه د کافورو هغه بوی وي. دا ګولۍ د کافورو ګولۍ خو اثر کوي په جامو کې، د ګلاب ګل خو اثر کوي په جامو کې. که معمولی غوندې ګندګي د پنسې پورون خطا نه هغه پنسه بدبویي کوي. نو د بزرګ نیک عالم او پاک سړي مجلس کې کته کېناست نه به اثر نه کوي. دا پوړ په دې جومات کې پروت دی، دا پوړ به څوک یوسي او د ساروخ پوته به یې واچوي؟ دا لوغه چې کومه په دې جومات کې پرته ده چې زړه شي نو خلک یې هلته وغورځوي، په اوبو کې وغورځوي، یا تیلې ورته ورته کړي او هغه یوریم والا اوبو کې غورځوي. مونځ پې شوي دي، جومات سره یې ملګرتیا کړې ده. دا هغه دغه راځي د جبو ته ځي او د هغې نه لوښې راوړي او هغه د ساروخ پوته اچوي. ځکه نو دا خو یو سره ساروخ پوته واچو، دا کڅوړه کې دا قرآن شریف ته لګېدلې ده، دا رومال دی که نه، څوک به پې پوزه سوڼ کړي ځکه نه. او غټه بې ادبي ده، غټه بې ادبي، غټه بې احترامي، د قرآن شریف بې ادبي دې وکړله. ولې د دې کڅوړې قدر عزت به کوو، که خیره نه شي اوبو کې به غورځوي. د قرآن سره صحبت کړی دی، ملګرتیا ورسره کړې ده. نو که نیک سره دې صحبت وکړو او ښه خلکو ته نږدې شوې، یو بزرګ و چې د پخوا نیک سړیو نو خپل استاد له لاړ وی صاحب یاره کې مې وسوسه غوندې وی دا هلک ومه، نو ما نه یو ښځې یو زنانه د ناروا مطالبه وکړه، ما چې نه ګناه نه کوم، ځان مې ښه کلک کړ. اوس پکې شپېته او یا کاله تېر شو، بوډا شومه، اوس مې د زړه کې دا شیطان وسوسې غورځوي چې ګناه به دې کړې وه، توبه به رښتې وکړه. هغه وخت تیاره ګناه وراته ما وی بلکل نه کوم، قطعا را ګناه نه کوم. او اوس هغه ګناه نشته، وړه کې مې دا وسوسې راځي، یاره دا ګناه به دې کړې وه، خیال توبه به دې ایستې وه که نه. دا ولې
هغه زمانہ کې عبادت کم اوس عبادت هم زیات دی او دا وسوسې راځي هغه استاد ورته وی ټیک تا وی ولې وی هغه زمانہ نبی علیہ السلام ته نږدې و اوس د زمانہ یو شپې ته کال د پیغمبر علیہ السلام نه لري شو کنه زمانہ پاکه وا پیغمبر علیہ السلام ته نږدې وا بجلی ته چې څومره کم از مکه نږدې وي هغه مر روښانه او چې د بجلی نه لري چې نو تیاره پکې زیاتېږي زمانہ نبی علیہ السلام ته نږدې وا پاکه وا نو ستا ګناه تړه نه کېده زمانہ لري شو نو ګناه ته ډېره کېږي خیر القرون ورته وایي د نبی علیہ السلام زمانہ د صحابو زمانہ او تابعینو زمانہ نو چې نیکانو سره علماو سره پاکانو سره بزرگانو سره کېناستې هغوی سره نږدې شوې د هغوی اثر به د باندې پرېوځي او که د هغوی نه لرې شوې د هغوی اثر به د باندې نه پرېوځي پوډریانو سره کېنه پوډري به شي او در باندې خامخا اثر کوي جوارګرو سره کېنه جواري به کوي غلطو سره کېنه غلط به شي نیکانو سره کېنه پاکانو سره کېنه چې هغوی که د دین خبرې کوي الله به دیندار او نیک به دي کوي د نوح علیہ السلام بچې کنعان دا هغه پلار سره نه کېناسته دا هغه اتیو مسلمانانو سره نه کېناسته او هغه بدانو سره او هغه پلیتانو سره او کافرو سره ګرځېده الله ذوالجلال نوح علیہ السلام نه زورونه ورکوي فلا تسألنی ما لیس لک به علم وری بے سوچ او بے پوی مانا تپوس سوالو نه کې دا هغه بچی تپوس کې خو د بدانو مرګره ظاهر کې خو ستا بچو په حقیقت کې ستا د اسلامي او روحاني بچې نو دا غوی سزا به ورکوم کوم چې دا قوم سزا الله بس ما چې کما خبره وکړله او سوچ مې نه وکړې پروردګاره په هغې مه منیسه توبه وباسم الله پیغمبر دی راله پې چپه او زویه ورته خو غرق د نوح علیہ السلام کشتۍ په اوبو کې په هوا شوه ویلي که نه ان تسخروا مني که تاسو ما پسې نن خاندې او ټوقې را پورې کې چې ترکان شو په وچه کشتۍ جوړئ فانا نسخر منکم یو زمانه به راشي بیا به در پورې مونږ خاندو او واقعي چې کافر ته الله عذاب ورکوي مسلمان ورته ګوري نو خامخا ورپورې خاندي شپږ میاشتې کشتۍ جناب په اوبو ګرځېدله شپږ میاشتې بارانونه و اوبو ځمکې راوغوټ کولې اسمان نه اوبه را پرېوتې او شپږ میاشتې مکمل سیلابونه بیږي شپږ میاشتې الله داسې کړل چې د هغوی هغه وجودونه او د هغوی هغه هر څه تباه او برباد شو او دا کشتۍ د چکر لګی راله د بیت الله مکې مکرمې ته الله دا کشتۍ راورسوله او تاویږي چپې وی او بعضې مفسرینو لیکلي چې د بیت الله هغه خدای پاک اوچت هغه بیت الله دغه دی باندې هم لګیا دي اوبه تاویږي د بیت الله خواله چې کشتۍ راله وي اووه چکرې هم پکې ولګولې په هغه فضا کې پې رب العالمین اووه چکرې هم ولګولې بیا هغه کشتۍ رب العالمین بوتله هغه عراق ته هغه د جودي غر ته ورسوله باز الله حکم وکړه اسمان ته یا سما او عقلی باز دا اوبه دې بندې کړه ځمکې اوبه دې ځان ته راکاږه اسمان ته وی اوبه دې وچې که اسمان اوبه اوچې کړې هواګانې شروع شوې نور شروع شو لاندې ځمکې دریابونه وبېدل اوبې ځان ته راښکلې ځمکه اوچه شوه تېزې تېزې خشته خشته هواګانې پې تېرې شوې اوچه کلسه شوه د جودي غر د پاسه کشتۍ ودرېده د عاشورې ورځ وه قوم تپوشو نوح علیہ السلام تپوشو جرالل ایس دا آغا کافرو نام و نشانم نشتا جسم نشتا آغا اتیا مسلمانان دی بوتانم لارل بوت پرستیم ختم شو شرکم ختم شو کافران مردارم شو لارل او جہنم تا مرسیدل اللہ دا سے قہرو ان بطش ربک لشدید نبی علیہ السلام تا اللہ فرمائی گوری زمانی ولر سختی زما غریف ډیر سخت چې کلم زما غریف شروع شي زما د غریف او زما د قهر نه څوک خلاصي دی نشي نو خلکو ډیر غاویره یو کنه ډیر زیات غرور کو ډیر زیات کبر کو ډیر لوی کو خو ګوره دا وختي لوی ده دنیا کې به لوی مو کې پیسې هم پیدا کې دولت هم پیدا کې لوی به مو کې خو ګوره خورشتا الته بسکه او صفته لګی چې خورو ته کله رسو یو غنټه پس سړی رسی که دوه پس رسی که شواروس پس رسی که لس کاله که شل کاله پس رسی او دا ذات ګورې په دنیا کې دا وګوره د نوح علیہ السلام قوم او د عادیان او سمودیان او د لوط علیہ السلام قوم دنیا کې رونیول مسلمانانو هر وخت په دې وړه کې د الله یاره ساتئ بس ګورې زموږ د کامیابۍ نښه ده قوم الله تباه کړ د هغې نه پس 3.5 کاله نوح علیہ السلام په قوم کې مسلمانانو کې تېر کړل رب العالمین ته نوې نسل شروع خشته ښکلي سوچه مسلمانان پاکان د الله عبادت پې کو نوح علیہ السلام مشر مو روحاني پلار مو پیغمبر مو د الله احکام او حکمونه ایم ورته رسول
یو پکې کفر نو، شرک پکې نو، بت پرستی پکې نو، د الله عذاب پکې نو، میوه خدای پاک پیدا کړې، ځمکه الله آباد کړې، فصلونه زیات شو، د هغه کافرو هغه ټول علاقې رب العالمین دوی ته ارسنګ پاتې خشته مزیدار پاتې کړې. اللہ فرمائے قرآن حکیم کے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ من نوح علیہ السلام خپل قوم ترو دیگا فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما 50 کم زر کالے پکے تیر کر، لیکن دیو نہ منا، یہ تکذیب کو مخالفت ہے، جھگڑے ورسره وکړي، فاخذوهم الطوفان وهم ظالمون، طوفان پر راغی دار ظالمان غرق و تباہ شو. رب العالمین جو قرآن حکیم کی واقعہ ذکر کړي، هغه برکتونه ذکر کړي. نیکانو د پیغمبر مخالفت بنه کې، بس د الله خلاف بنه کې، بت پرستی بنه کې، کبر بنه کې. که څوک د دعوت کوي، څوک د دین خیدا بنه وي چې تب پلان کې راغلی، مستی بنه کې، کبر بنه کې، دا بنه وي ته خدا ما پشانته ته خپل عبادت نه کې او ماته دا خبره بنه کې. د الله عذاب له دعوت نه ورکه، د نیکانو د علماء مخالفت بنه کې، او کله وکړو بیا د الله عذاب په دنیا کې نه، د آخرت هغه خوشته شته. اللہ دې دخل قهر او دخل غضب په امان کې محفوظ ساتي، او خپل فضل او خپل کرم دې رب العالمین په موږ باندې راځي. قرآن و محترم اوریدونکو، د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب دا 137 نمبر کے صدق شو چې پدې کې د حضرت نوح علیہ السلام واقعہ تاسو اوریدا. تاسو ته پیښور ښار کې بیرون کچرے گیٹ اشرف روڈ سرے فقیر خان ناصر خان کیسٹ ہاؤس کے ناصر خان اور حیدر خان سر ملاوی گی پر تاریخ 10 دسمبر سن 2004 کی. ٹیلیفون نمبر دے 255-29-12. نو قرآن حکیم ډیر دا اثر کلام دی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ د مکی د کافرو تنگ نو روان شو، ہجرت شروع د مکی یو غټ کافر په مخ راغی. ابوبکر چرته دی؟ ویره دا قوم می تنگی پریدی مینا زم ہجرت کوم حبشې ته. وی نه تبا نه دی، ته خو د قوم مشر او ته خو ډېر ښه سړی، ستا غوندې سړی مونږ بار نه شړو، راځه خپل عبادت کوه. دا د ملکانه نظام و، لکه څنګه چې په دې قبایلو کې د مکې مکرمې دغه نظام. هغه سردار چې ملک په ټولو ملکانو د مکې وګرځېد، په ټولو سرداران راغونډې کړل. وی ابوبکر تاسو شړی تنګوی، ورې دا خو ډېر ښه سړی دی، زمونږ خدمت کوي، زمونږ قدر کوي، او دای سړی تاسو د وطن نه شړی، دی به نه شړی، او دی زما په امن کې دی، امان کې دی. بس ما امن ورکړه، لکه اوس هم دې قبایلو کې چې ملک چاله امن ورکړي څوک په دغه نه شي کولی. د قوم دا سرداران ورته وایي چې تا وله امن ورکړه، ټیک ته خو یو شرط پرې ولګاوه، دی به د خپل مونځ او د خپل تلاوت په کور کې دن نه کوي، بار به نه کوي. که بار د تلاوت شروع کړو مونږ یریږو چې زمونږ دا ښځې او دا بچي ورته راجمع کېږي، ځکه ابوبکر چې تلاوت کوي جاړي ورسره او ډېر پخوان کوي، نو مونږ یریږو چې دا زمونږ بچي او ښځې مسلمانانې نه شي. نو دې مهرباني وکړي کور د خپل عبادت کوي، باقي مونږ دغه نه کوو. هغې کافر وی ډېره ښه ده، ابوبکر صدیق رضی الله عنه دغه امان ورکړو په دې شرط چې ته به کور کې هغه وی ډېره چې څومره دې تېره شوې د دروازې مخې ته هغې یو دونکاچه جوړه کړې وه، بیا راووت په هغې یې مونځ کوو، پکې تلاوت په زوره کوو جړلې. نو ماشومان به متراجمه کېدل، ښځې به متراجمه کېدلې، هغې به دا قرآن اورېده او د دې جړا ته به راغونډېدل او عربي الفاظو به پوهېدل په معنا. هغه سرداران رالل، هغه سردار ته وایي چې تا خو دله امن ورکړو، خو خپل شرط ابوبکر مات کړ. د کور نه بیا راووت او بیا په زوره تلاوت کوي. مونږ یریږو چې زمونږ دا بچي او دا ښځې د ملګري نه شي، مسلمانان نه شي. یا خو ته مهرباني وکړه دې پوه کړه چې دې کور ته دن نه شي او دا خپل مونځ او دا خپل تلاوت په کور کې کوي، یا ته امان والا مونږ پیش ابوبکر پیش نه پرېږدو. هغه کافر راغی، وی ګوره ما تا سره شرط لګولی و چې ته به کور دا خپل مونځ کې او دا عبادت پکې، او تا شرط مار که بار روت، یا خو کور دننه خپل تلاوت کوه، او که کور نه کې نو ما ته خپل امان واپس کا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ورته څه وایي؟ وایي تا ته مې خپل امان واپس که، ما نه د الله او د رسول امان کافي دی. هغه سے بلگیا تلاوت بے کو، قسم دے بلا کافران اللہ دا حضرت ابوبکر صدیق تلاوت دا وجن مسلمانان پر. نو قرآن کے رونو دیر لوی کمال دے گوارے،
دا زمونږ او ستاسو کتاب دی، زمونږ او ستاسو د هدایت لپاره دی، الله نازل کړی دی. نو دې سره محبت ساتئ، مینه ساتئ او تلاوت یې کوئ. هر مسلمان له پکار دی که نارینه دی او که زنانه د قرآن حکیم تلاوت ته کوي. او دا که تجربه خبره درته کوم، څوک چې د قرآن حکیم تلاوت کوي الله به د مرضونو او د فتنو نه ساتي. په کوم کور کې چې د قرآن حکیم تلاوت کیږي هغه کور به الله د دشمنو د مقدمو او د لانجو د غمونو نه ساتي. دا تجربه وکړئ، بل منل شوې خبره. او الله په خپل کتاب په خپل تلاوت ډېر زیات خوشحالېږي. حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه حدیث نقل کړی وی دا الله به جنتیان جنت ته بوځي، نو هر قسمه خوشحالی به ولا الله ورکي. ځکه جنت خوشحالی خو د هغې څه اندازه نشته، د هغې به څه بیان کوو. وی چې څه زمانه تېره شي نو رب العالمین به دې جنتیانو ته وي خوشحاله شوی، هغې به وي والله وی یو خوشحالي پاتې روي الله مونږ خو چې څه غواړو ولهم فيها ما تشتهي انفسهم ولهم فيها ما تدعون، چې دې څه غواړي الله ورکوي. نو الله چې څه غواړو ملاویږي. نو بله کومه خوشحالي ده وینه یو پاتې ده د دې زړه کې به نه راځي. نو رب العالمین به خپل دیدار وکړي. نو حدیث پاک کې راځي چې د اویو زرو کالو د جنت خوشحالي که چا کړي د جنت د دنیا نه یو سکند چې د الله دیدار وکړي دا ټول به تېر شي. خوشحاله به جمعه په جمعه ته خو ورځ شپې نشته، یو شان ورځ ده، خو د دنیا د اندازې د الله دیدار به کېږي، د الله دیدار به کېږي. نو جناب بیا به څه زمانه تېره شي نو رب العالمین به فرمایي چې یو خوشحالي بله پاتې ده. وی الله بله کومه خوشحالي ده؟ وی یوه پاتې ده. وی پروردګاره د جنت هره خوشحالي مونږ ته نصیب ده، هره یوه و چې هغه ستا دیدارو هم نصیب شو، بله خو زمونږ ذهن کې الله نه تېرېږي. وی نه یو پاتې ده، سوچ وکړې الله مونږ چې ستا دیدار وکړو هر څه رانه هېر شي. نو ګوره وروڼو قرآن حکیم خو زمونږ د امت لپاره نازل دی، د موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام، ابراهیم علیه السلام د نور امتونو لپاره نورې صحیفې دي. لیکن د قرآن خوند ته وګوره که نه، رب العالمین به ورته وفرمایي چې خچپ شي او خوشحالي درته بله ښیم. نو الله به په خپل شان لایقه د قرآن تلاوت شروع کړي. او آدم علیه السلام نه تر قیامته پورې چې څومره مسلمانان دي چا باندې نه دی نازل چا دپاره ابه یې موري. وی دومره خوند به وکړي جنت حوري او غلمان او د جنت دا خلق خوشحالی نه داسې خوشحالي به په دې چېرته نه راغلی. که خوند پکې نو جنت کې به په حیثیت د یو خوشحالی الله ولې تلاوت کوي. او زه پکې د ځانه کله کله یو ټکې ویم زم که د سورت رحمان تلاوت الله بیا شروع کړو چې څه خوند به یې پکې. الله دې زمونږ او ستاسو نصیب کړي. نو قرآن ورونو ډېر د خوند کلام دی، ډېر د خوند کتاب دی. څومره خوشحالي چې په قرآن کې دي شي نو پې پکار ده. او دې صاحب خو ډېر خوش قسمته دی، د خاندان د درونه د ټول قوم خوش قسمته دی. نن الله د دې په کور کې یو د قرآن یو رڼا روښانه کړه. په الله باور کې مونږ بیان نشو کولی د دې ذوقي غوندې خبرې دي. الله به څونه خوشحاله خلق د دنیا یو پیسہ پیدا کی، یو دولت پیدا کی، یو بل شی پیدا کی، باغی خوشحالی. او نن د الله د کتاب او د قرآن خوشحالی ده. دا معشومه ده رب العالمین ور پوټې نه معشومه ده الله وت قرآن ذکر. او کور کې ادمو خوراکات الله قرآن یاد په خدای یقینو کما سوچ کوم خدای استاسه احسان دی. جاری او مولوی سے رب العالمین دے په قبر انوار نازل کی مدینہ منوره کې وفات شوی، تاسو ټول ته معلوم. او مدینہ شریفه کې بیا دفن هم دی. اځه موږ د باباجي شاګردم او دغه مریدم. نو موږ د باباجي د وفات نه پس هغه راغی ابېټک کې کېناس ماته یو خوب مې ولید. قسم دې دامات جاری مولوی سے وی مې څنګه وی مولوی سے مې په خوب کې ولید. هغه سره ډېره مینا و. نو قرآن شریف په سره تلاوت وکاو. نو ما ورته وی چې مولوی صاحب څه کوي؟ وی یاره دا قرآن یادول مې شروع کړي دي، څو سپارې مې یادې کړي نورې مې یادوم. نو ما هغه ته وی چې مولوی صاحب ډېر نیک سړی مې تا څه تعبیر وویسته. نو هغه ما ورپسې کتاب وکتل تعبیر دپاره. اوس مې یو دی چې کوم کتاب یاد کوي هغه کتاب لیکلی دی چې بعضې خلک د قرآن شریف سره چې شوق لري
او یاد کړی نی او شوق لري په بوډا شو مرشي الله به توفیق ورکړي قبر کې به وته الله ور یاد نو ما وی واقعي مولوی صاحب زمون دونه د قران سره مینه و چې هغه روزانه اوسی پاره ته سی پاره تلاوت کو دا په کومه ورځ چې وفات کېده نو دغه ورځ کې پنځه سی پاره تلاوت کړي مې دا د مینا و داغه محبت رب العالمین زمون کور کې شکر دې مخکنم د قران درس شروع دی دلته د قران درس شروع دی او ګڼ شمیر خدای پاک دا فضل او کرم وکړي نو مونږه ټول په دې خوشاله کې حاجی صاحب سره شریک یو حاجی صاحب ته احمد علی صاحب ته داود جان صاحب ته دوانو حاجیانو صاحبانو ته د ماماګانو ته د قوم ته د خپلوانو ته د زنانو ته ټول ته موږ مبارکباد ورکوو او په دې موږ خوشاله یو الله دې د هر مسلمان په کور کې د قران حکیم د غرانا او د روخان کې راولي کم فضل چې الله نن په دوی کړی اوس به دا ماشوم د قران حکیم ختم وکړي راغی نه پس بیا موږ دعا وکړو ته جمع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد قل هو الله أحد الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا حسد إذا وقب ومن شر حاسد إذا ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم صدق الله العظيم مبارك شبه
ټول مبارک او دعا وکړه د جمع دعا وکړه. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین. بچو تک دعا پروردگار دا ماشومه د دې نور خويندې چې دي الله د قرآن قرآن منوره کړي، خدای دین د قرآن حافظانه کړي، الله قسمتونه بختور کړي او د مستقبل خوشاله زندگی د دیندارۍ سره الله نصیب کړي. ازمږه خورکه چې قرآن یاد کړي تم دوه کې چې الله تعالی قرآن یاد پاتې کړي، الله ولا قوت تلاوت توفیق ورکړي. دې ټول کور د پاره او دې ټول خاندان د پاره الله د قرآن او د دین او د اسلام او د دنیا او د آخر د هدایت او د نیکی ذریعہ وګرځولي. پروردگار زموږ په قرآن عمل نصیب کړي. یا الله زموږ د قرآن رڼا زموږ په زړونو کې کېنه. الله د آفتونو نه مساته، الله د مصیبتونو نه مساته، الله د بیمارونو نه مساته. یا الله که څوک مریضان دي ته ول شفا ورکړي، الله که څوک قرضداران دي قرضونه اخلاص کړي، الله چې چا په زړونو کې څه حاجتونه شریعت سره موافق د قرآن حکیم د ختمونو د برکت نه حاجتونه پوره کړي. رب العالمین چې چا څه مشکلات دي څه غمونه الله هغه مشکلات او غمونه ته په خوشاله باندې بدل کړي. یا الله موږ د خپل قهر نه وسات، الله موږ د خپل غضب نه وسات، الله دواړو جهانو سرخوړي او خوشحالي نصیب کړي، د دواړو جهانو د مصیبتونو نه مساته رب العالمین په دنیا کې او په آخرت کې عزتونه نصیب کړي. الله د قبر د عذاب نه مساته، د ځنکدن د سختونو مساته، د محشر د ورځې د سختونو مساته. د نبی علیہ السلام مبارک سی امتیانم جوړ کړي، د هغې د لاس مبارک د حوض کوثر به نصیب کړي. الله د هغې د جنډې لاندې جنت ته ورسول کړي. الله په پل صراط باندې تلل مو آسان کړي، جنت الفردوس زموږ نصیب کړي. پروردګاره چاته چې څه حاجتونه دي، چا په زړه کې چې څه حاجتونه په دې مجلس کې الله د قرآن د ختم د برکت نه او د قرآن د تلاوت د برکت نه حاجتونه ورته پوره کړي. یا الله زموږ چې څومره زنانه راغلي دي په دې کورونو کې ناستې دي، پروردګار د هغې په سر باندې د حیا او د پردې څادر واچي، الله د رسوایۍ نه وساتي. پروردګار چې زموږ کې څه حاجتونه دي هغه حاجتونه ونه پوره کړي. راجي صاحب دی محترم والده ډېره نیکه بیبي وفات شوې ده، والد صاحب محترم هغې ته هم دعا کوي، دي والدین چې الله په قبرونو انوار نازل کړي. هغې د خاندان او زموږ د خاندان چې څومره مشران وفات دي رب العالمین دی د ټولو په قبرونو رڼا او انوار نازل کړي. او چې څوک جمدي دي مشران یا موږ الله دې موږ ته د اسلام د هدایت زندگی نصیب کړي. الله هم د شیطان د نقش قدم نه وساتي، الله هم د شیطان د رسوایۍ نه وساتي، الله هم د شیطان د وسوسو د خواهشاتو نه وساتي. الله زموږ په زړونو کې خپل او د خپل حبیب مینه واچي، د قرآن مینه واچي. الله که زموږ نه څه تقصیرات ګناهونه شوي دي یا الله د هغې عفو او معافرت نصیب کړي. دې ماشومې ته بیا هم دعا وکړې الله یې نیکمله صالحه لویه کړي سره د نورو خویندو. او حاجي صاحب دي ما ته څه دعا ویلې د هغې په زړونو کې څه حاجت دعا ورته وکړې چې الله تعالی هغه حاجت ورته پوره کړي. د چا زړه کې څه حاجت الله یې ټول حاجتونه پوره کړي د مسلمانانو. ګوره لویه خبره د الله رضا ده. دا دنیا که دا هر څه دي که نه د چا مال دی او که دولت دی دا ټول پاتې دي. دا تاسو د نږدې مرګونو ته ونه کتل، د بختیار حاجي صاحب مرګ زموږ دپاره څومره لوی د عبرت مرګ دی. دا دعا وکړئ چې رب العالمین زموږ نه راضي شي. یا الله ته زموږ نه راضي شي، یا الله زموږ نه راضي شي، یا الله زموږ د زړونو نه بغضونه او حسدونه لرې کړي. الله د غیبتونو د چغلو او د دروغو نه الله موږ وساتي. الله زموږ په ژبه، زموږ په لاس، زموږ په بدن هغه عمل نصیب کړي چې پروردګار ته پرې خوشحاله وي. په کوم عمل چې الله ته خفه کېږي د هغې نه مو وساتي. ډېر فراخه مال د حلال م الله نصیب کړي او د بیت الله شریف او د مدینه منورې بار بار ملاقاتونه الله زموږ نصیب کړي. الله چې دا څومره مرګري دلته ناست یا کور کې زنانه ناستې دي، خدای په جمع نه سوال کوو هر مسلمان بیت الله ته بوتلی کړي، د هر مسلمان په زړه کې د بیت الله مینه او محبت واقع کړي. پروردګار څومره دا ماشومان چې ولاړ دي الله دا ټول ماشومان نیکمله صالحان دوی کړي، دې زندګۍ بختوره کړي، دې زندګۍ د خوشحالو کړي. حاجي صاحب چې کوم خیرات پرې دعا وکړي چې الله ورته دا قبول او منظور کړي. په قرآن یې خوشحالي وکړه الله دوی خوشحاله کړي. الله ستا په کلام یې خوشحالي وکړه الله ته دوی خوشحاله کړي. الله ستا د کلام سره مینه وکړه الله ته دوی سره مینه وکړي. الله ستا د کلام عزت وکړه الله ته دوی عزت وکړي. الله ستا کلام سره محبت اظهار وکړه الله ته دوی سره محبت اظهار وکړي. زموږ حافظ بشیر صاحب هم بېګا سي نصفاني وکړه ده ته هم دعا وکړي د ده زړه کې مې یو حاجت دی چې الله یې وله پوره کړي، الله یې خیر نصیب کړي. الله زموږ د ټولو رب العالمین فرمایي چې یو انسان بل سړي ته سکیمونه سازشونه جوړوي
دا په حقیقت کې هغه بل سړي ته نه دي، دا د خپل ځان ته دي. مسلمان له نه دي پکار چې دی بل مسلمان ته سکیم جوړ کړي، سازش ورته جوړ کړي، د هغې عزت اخلي، د هغه ژوند پسې لګېدلي، د هغه پیسې پسې لګېدلي. سازشی سړی عموماً د خپل سازش په خپل ښکار کېږي. دا د الله د کتاب وینا ده. حضرت نوح علیہ السلام قوم چې کله د هغه نافرماني وکړله، 900 کاله نوح علیہ السلام خپل قوم ته دعوت و تبلیغ وکړ. قوم نه سمېده، د نوح علیہ السلام ډېره زیاته بېعزتي کوله او ډېر به یې تنګاو. ګورې پیغمبرانو له الله د برداشت ډېره لویه سینه ورکړي. 10 کالم څوک د یو قوم سره داسې نشي تېرولی، 15 کالم نشي تېرولی کم قوم سره چې حضرت نوح علیہ السلام 900 کاله تېر کړل. دا د الله د کتاب وینا ده. او 900 کالو کې صرف او صرف تقریباً 3 یا 15 یا د اویو د اتیو کسانو لږ اختلاف پکې شته، خو د اویو او د اتیو کسانو په منځ کې خلک مسلمانان شو. اندازه ولګوئ چې 900 کالو کې څومره خلک به پیدا شوي، څومره بچی پیدا شو. نو ناامید شو، مایوس شو، رب العالمین ته التجا وکړه چې الله انی دعوت قومی لیلا و نهارا. ما خو د دې دعوت و تبلیغ په سلسله کې د خپل قوم ته نه ورځ کتلی دی او نه د شپې. د ورځې مم کوشش کړی دی، د شپې مم محنت کړی دی. فما یزیدهم دعائی الا فرارا، چې څومره دی له دعوت ورکوم بلنه ورکوم هغه مانه تختی. څوک یوازې ورځ نه د شپې م لګیم، محنت مې وکړه، مشقت مې وکړه، پکار دي چې ما ته را نږدې شي، مانه تختی. نو چې او وحی مې ټکۍ مې بیزته کوي مې خبرې را پسې کوي، کنزل را ته کوي، ستغې سپورې را ته وایي، تنگ شو. نو خیره وکړه، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. الله چې د دې کافرانو نه په دې ځمکه کورم درنه بچ پاتې نشي. دوی غوسه کوي چې کورونه هم برباد شي. انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. پروردگارا دا چې کم اویا اتیا کسان می مسلمانان کړي دا را واپس خرابوي، دا اویا اتیا کسان را له بربادای. او که څومره بچی د دوی پیدا کیږي نو هغه بچی د دې نه زیات رامیان دي. ځکه ما په ازمایش وکړه 900 کاله کې، په دې 900 کاله کې چې د دې نه کم بچی پیدا شو، ولا یلدو الا فاجرا کفارا، هغه ډېر ګنده او ناشکر او کافر ته پیدا کیږي. نو د دینم د ایمان او د اسلام تمه نشتا، او چې کم ته پیدا کیږي د دین زیات رذیلان دي، حرامیان. الله ذوالجلال ورته وحی اولېږله چې یو کشته جوړه کړه. ځکه سوال دی داسې وکړه چې د دې کور در نه پاتې نشي، که عذاب پرې راولم او دوی وجنم پرېږده چې دا کورونه ورته برباد کړم. یو کشته جوړه کړه. الله کشته بسین جوړم، زه خو ترکان نه یم. کشته خو چې څوک جوړوي هغه سړی به جوړوي چې هغه له ترکانۍ چل ورځي. وی وصنع الفلک باعیننا، الله فرمایي مونږ درته چل ښایو. شاگردی به زمونږ وي، استادي به شاگردی به ستا زمونږ وي، مونږ درته استاد درکو. وصنع الفلک باعیننا، مونږ دې د هغه کشتۍ د جوړولو نګراني درته مونږ کوو.
شابه دا چل کوا، داسې کوا، داسې کوا، داسې کوا، کشته روانه کړه. څوک چې گمراه شي کنه، عبدالرحمن بابا وی دا خدای بیلار پلار نشي رحمانه، که هزار نصیحتونه ورته وکړي دا خدای بیلار به پلار نشي رحمانه. نو نور پکار دا و چې لګلې شوی وي اوسه پورې پیغمبرو سے ترکاڼي جوړ کړه. دې ته پیغمبرو چې کشته جوړای، چا به کشته خو خلک دریاب کې جوړای، او چډاګه کشته جوړای، دلته وبکم دې کشته سره جوړای. قوم سازش شروع کو راتلل با پاگا کشتے کے بے وطاو دسماتے کاؤ. او زمون مفسرین حضرات لکی کہ نوح علیہ السلام کا مکشتے جوڑ اکڑا غیلے مختلف طبقے جوڑ اکڑا چتونا کہ دے چت کے بے انسانانی، دے کے سڑی، دے کے خزے. اللہ و تخولیو دا حیوانات بمزان سر کشتے تدن نکے دا دی نسلم چے ختم نشی. یو جوڑا حیوانات دا پکے دا فلانکی حیوان زے شو، دا فلانکی، دا فلانکی چتونا او خانی پکے جوڑے کڑے وے. دی براتل پکے بیلوے او دسمات کاؤ چی مردار بچتا حیوان یا سا مردار شو اب ہم پکے غرزو دا کشتے نلوے ڈیران جوڑ شو. حضرت نوح علیہ السلام رب العالمین تے التجاو کرچے اللہ دا سپا مصیبت اوڑے دلی ما دے سر سوکم کشتے خوچ او چی سمرا گندگی پکی کیدلا او بے پیچولی متیازی بے پکی کول دا ڈن خطی بے روڑی پکی بیچول مردار سپیو مردار حیوانات پکی غرزول اللہ دا سپا مصیبت اوڑے دے سر سوکم. ولا يحيق المكر السيء الا باهله. رب العالمین فرمائی کہ سوک چاہتا سکیم جوڑی اپا کے خپل پریوزی. عبدالرحمن بابا وی کنا وی کوہی مکانا دبل سڑی پلار کے چرستا بدا کوئی پغالا لرش تو خبل تکوی کنا اسے نستا خیال نہیں ہوتا پہ تیر شو پکی پریو نزی بیا بسکے. ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. قرآن حکیم کے اللہ وی دا خلقم سکیمون و سازشون جوڑائی. خود دی دا غسکیمون و سازشون دا ختماولو چل مال رازی. دی پا پتا طریقہ زما پیغمبر ناکام کول غوڑی، دی پا پتا طریقہ زما دا دین مقابلہ جوڑی. سکیم سازش پا پت شے دے کنا اللہ وی دا دی دا دے پتو سکیمون و سازشون نزا خبردارم دا دے وبال، دا دے جزا، دا دے سزا دا ما پہ اختیار کیا دا دا کولش. نوح علیہ السلام تا اللہ ذوالجلال حکم ورکچے تخپل کار کا و باقی زما کر تو کشتے جوڑا کشتے تیار شو. پدا سے حالت کی چی دا کشتے ہر یو طبقہ و درجہ دا دا قوم دا متیاز و دا غل و دا گندگی و دا مردارے نہ ڈکا شو. اگر کشتے دا اللہ دی سر بسکم تو ما تا پرید و دا زما کر او دی با خندل چراتل با و دسماتی دا کشتے پا غالا با کناستل پا کی با دسماتی کا. اللہ پہ بیماری لگولا یو قسم بیماری پر قوم لگے دل چے وجود ټول خاش دانے پہ روخت خارخ پہ روخت او دن وجود سکے پدے خلکے او پدے سپیموں کے او دن پدے کلموں کے او پدے گگنوں کے امدانے روخت. اگا زمانہ کی چکم علاج آگئے کوخ نہ جوڑے دل زان بے گراؤ او وینے و نونو بتے بے دل. اللہ پہ یو غضب و قہر رو لے گا دے سر پکار دا وچے توبہ اللہ تیستے بھی. ورہ ماتے رجوع مدرتو بھی کنا چی یونس علیہ السلام اللہ تے رجوع راغل عذاب تے اللہ لرکا دیلم پکار دو چی رب العالمین تے رجوع کڑے وے چی خدای دا عذاب رانا لرکا رجوع یا نکولا او مغا سے خندا بے کولا. یو دل چی ترشپی یو کس راغلے دے دغا دانو والا او دغا ننکو والا او دسمات کو کشتے تا ورغر دے دلے کشتے کے لامبو مامبو والے دا پاگ اخپلا گندگے کی تیراوتے دے چیراوتے رے اللہ جوڑ کڑے دے. الکہ تا پسخ شو الکہ ناخوا کشتے تا ور پریواتم او چیراواتم جوڑ شو بس یو بتاو کشتے کی بے غپا والا او چیرابواتے دا ٹکے دا با ټول خزه نر پخپلت للو ماغه غولو کې چې هغه کم متیاز او دسمات او مردار سپیو گندگی پکې او ډیرانه ته جوړ کړو هغه کې به غټي والے او لمبل به پکې
او چې راوتل به جوړېدل به. لکه شفا خو په دې کې ده. نبی کریم صلی الله علیه ګنده سړي له الله علاجم ګنده مقرر کړي. دا د خدای شان دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم له یو قوم راغی. 4 کسان د عرینی قبیلې او 3 کسان د عقل قبیلې. عرینیین ورته وایي. مدینه منوره کې چې راغلل خېټې وپړسېدې. حضور پاک مبارک ته تپوس وکړ هلکه ولې؟ وی صاحب د مدینې شریفې د آب و هوا را باندې پاکه رانله. حالانکه د مدینې منورې آب و هوا ډېره مزېداره او پاکه ده، خو دا ورته پلیت و. دا پې صاف او پاک نور راغل. وی تاسو باندې په وطن کې به دا بیماري راتله وی یو. وی څه چل به م کو؟ وی مونږ به د اوښانو پیس کل او د هغې متیازې به م څکلې نو جوړېدو به. نبی علیہ السلام ته خو پته ولګېده چې دا پلیت دي، خېټې هم پلیتې دي او وجودونه هم پلیت دي. د بیت المال اوښانو وی ځای لاړ شه د بیت المال هغه اوښانو ته او د هغې پی هم څکې او متیازې هم څکې. دی لاړل هغه پی به هم څکل او هغه متیازې به هم څکلې. جوړ شو. چې جوړ شو هغه د بیت المال چې د اوښانو کم سروونکي او څوکیدار هغه یې مړ کړ شهید او هغه اوښانې وتښتول په مخ یې کړل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چالو وی صاحب هغه 2 کسان چې ته اوښانو له لېږلي و د اوښانو پی و متیازې څکل جوړ شو، هغې خو هغه ډاکه واچوله اوښانې یې وتښتوله سړی یې مړ کړ. پیغمبر علیه السلام ورپسې لښکر ولېږه، دې غرمه ټیم کې راونیول را یې وستل. دا دومره بدبختیانو چې هغه کم د اوښانو د پیغمبر علیه السلام کم سروونکي و د اوښانو یا سارې نومو د هغه نه پوز هم پرې کړې وه، لاسونه هم ترې پرې کړي وو، خپې هم ترې پرې کړې وې، شونډې وروځې هم ترې پرې کړې وې او اور یې ګرم کړی و. اوسپنه یې په اور کې ګرمه کړې وه، هغه یې وله په سترګو کې منډلې وه. نبی علیہ السلام مبارک پہ خواہ دے ظالمان خو ډېر لوی ظلم وکړ. یو خو یې زمونږ سړی مسلمان مړ کړ، دویم مرتد شو، مسلمانانو اسلام یې راوړی او مرتد شو. دریم ډاکوان دي زمونږ نه اوښانو تښتول او فساد فی الارض په ځمکه کې فساد وکړ، مرتد شو. وی دې سره هم دقه چل وکړي، مړې کړل او په هغه سنګستان کې وغورځي. حضور پاک مبارک فرمایي چې الله په حرام او په پلیت شي کې شفا نه دا چولې. شفا په پاک سیس کې پلیت کې نه. مونږ له بعضې خلک راشي که نه یاره صاحب ډاکټر راته وایي چې لږ شراب استعمال کړه، شراب وڅښلو جوړ به شي. په شرابو کې شفا نشته، ګور په حرامو کې شفا نشته. خو دا بعض انسان وجود پلیتي د پلیتۍ بلدي نه هغه پلیتي ورسره لګي. پاک شي سره پاک شی لګي او پلیتو سره پلیت شی لګي. باورا په ګلونو کې خوشحالي او ګونګټ په سوټو کې خوشحالي. وی د باورا او د ګونګټ دوستانه و یو بل سره. ناغه باورا دی ګونګټ ته وی اشنا ټول عمر دی په ګندګۍ کې تیر کړی دی، راځه چې نن در باندې د میوو د ګلونو سیل وکړم. وی دا ډېره ښه ده، چکر یې ورکړه په یو یو ګل به یې ګرځاو. که ستاسو خیال وي د باورا او د ګونګټ شکل هم تقریبا یو شان دی، یو لږ اوږد دی او بل غونډی دی. په ګلونو یې وګرځاو په میوو چې مازدیګر شو. وی اشنا څنګه؟ وی سیل مې در باندې و که څه خوند یې واخېست که نه وی نه. وی دا دومره خشته مزېدارې خوشبویه چې وې وی زه خو پیسه هم نه یم پېښه، نه په خوشبویه پېښه ویم او نه را باندې څه خشته بوی لګېدلی دی. زه خو د هېڅ نه هم نه یم خبر، نیکبخته او وجود یې مړه وې. وی ما خپل ډیران ته پرېږده چې ورشم لتې پکې ووام، طبیعت به مې برابر شي. باورا ولا وزر اوچت کړ، تورې که وزر تالاشي علم چې وزر یې وله اوچت کړه، د وزر لاندې سوټه یې نښتې وه. ستا د وزر لاندې سوټه یې نښتې ده، جیب کې د ځان سره ګندګي په مخه کړې ده، نو ته په خوشبویۍ څه پوهېږې؟ نو ګنده شی چې دی د هغې علاج ګندی بیا. فروغ سړي شراب صاف نه راځي، خو په شرابي صاف راځي او سره بلدي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په حرامو کې ګوره شفا نشته، حرام مې استعمالوي. هغه سړي ګنده و هغه 2 کسان، نو هغه متیازې ګنده چې اوس کلې په هغې باندې جوړ شو. دغه رنګې رب العالمین دغه د نوح علیه السلام قوم ګنده دانې پرې راوختې. اوس هم بعضې خلک زمونږ په وطن کې بعضې خلک یو غلط کار کوي چې
چې ته دانې پې روخېږي او یا چې د زخه نه کوي متیا دې پې وکړه اخوا شو متیا دې پې د پاسه وکړي متیا دې پلیت شی دی متیا دې مه کوې په زخمونو دا ګورې ګناه ده او څوک ولا څاروي سوټه دغه کی څه ورته وایي ګړوبې کې هلکه وایي څاروي دا سوټه ولا ګړوبې کې او د پاسه پې واچوه دا څاروي سوټه ګړوبې نه کوې ګورې دا ښه خبرې نه دي یو چې پکې پریوت هغه زه خو جوړ شم بل به م ورته غوټه بیواله بل به م ورته غوټه بیواله بل به م ورته غوټه بیواله د کشتۍ او باغه ډیران ختم شو دې بیماري ختمه نه شو هلکه اوس به څه کوو نو تلل به په بالټو کې به یې اوبه راوړئ او د کشتۍ هغه دیوالونه به یې پینځل او د هغې کشتۍ پې داسې صفا کړه لکه چې په لرګي د پاسه ریګمال ومږي او هغه اوبه بیا راغشتې سکلې به پس پیمو کې به مچولې په خولې کې به مچولې چې دا بیماري رانه ختمه شي نوح علیه السلام ته الله وې ملګرو ته یې په دقه لوړ میدان ورته کېنئ ورته ګورئ اوس هغوی مخکې هغوی خندل اوس ورپورې تاسو خاندئ ګور هغوی سازش وکړه او سکیم یې جوړ کړه حضرت نوح علیه السلام و مسلمانانو ته پروردګار په هغه سکیم او سازش کې قوم واچو که نه نوح علیه السلام ته الله محفوظ کړه سازش بنه جوړه سکیم بنه جوړه دا ډېره لویه ګناه ده او خطرناکه ګناه ده او که سازش او سکیم دې جوړ کړه دا زما وینا نه ده دا د الله وینا ده د رسول الله مبارک وینا ده چې هغه سازش او سکیم سزا به په دنیا کې هم الله درکوي او په آخرت کې به هم درکوي حضرت موسی علیه السلام د تره زوی یې د قارون الله موسی علیہ السلام له عزت ورکړه د بعض خلکو د انسان عزت نشي برداشت کېدی چاله چې الله عزت ورکړي یا چاله الله مال ورکړي یا چاله الله بچی ورکړي یا چاله الله کور ورکړي یا نور نو د عام خلکو هغه برداشت نه کېږي چې اوهو دی خو پرون غریب و نن مالدار ولی شو دا خو پرون خړه جامه و نن سپینه جامه ولی چولې ده دا خو پرون چې عزت نه کو نن خو څوک ورته کوزیږي او څوک پاسي خلک عزت کوي دا ولې نو بیا ورته عموما خلک سازشونه سکیمونه جوړوي دا ډېره لویه ګناه ده الله دې م ترې وساتي نو حضرت موسی علیه السلام له پروردګار عزت ورکړه قارون پړه کې سوچ وکړه چې دا څنګه چل دی دی لږ ته وګوره مالدار زیم قرآن حکیم کې الله فرمایي چې قارون له الله دومره مال ورکړی چې د هغه د خزانو کنجانې به یو لویې ډلې ګرځولې یو کسې کنجانې نه شوې ګرځولې لویو ډلې به د خزانو کنجانې ګرځولې نو خشته زیمه مال ما سره دی نوکران زما دي اوښان او ګډه چیلې او ځمکې زما دي او عزت د ده دی حضرت موسی علیہ السلام ته اسکیم او سازش جوړ او ډېر خطرناک دومره خطرناک سازش یو ښځې له پیسې ورکړي وی دا پیسې والا او چې کله موسی علیہ السلام تقریر کوي نو ته به پاسې او په ده به الزام ولګې چې دې موسی علیہ السلام خو ما سره بدعملي کړې دا څومره خطرناک الزام دی ګوره څومره لوی جرم په یو پاک انسان او بیا په پیغمبر الزام لګول ډېر خطرناک جرم دی حضرت موسی علیہ السلام قوم ته پاسې تقریر یې کو او د بنی اسرائیل او ښځې نر ورته ناست دي هغه له خو الله پیغمبر له خو الله ډېر لوی تاثیر ورکړي هغه ښځه پاڅېده او موسی علیہ السلام ته یې اواز وکړه غوندې چپ شي ای خلکه وی دا سړی تاسو ته تقریر کوي او تاسو ته نصیحتونه کوي او منځ کې د دا حالت دی خو چې دا خبره وکړه بس موسی علیہ السلام باندې الله چراغ چې خدای دا څه شو ښځې له اواز ورکړه غلطه دې ووې وی ستا دې په هغه ذات قسمې چې د اوه اسمانونه پیدا کړي او دا ځمکې پیدا کړي رښتیا وایه ګنې داسې خیره درته کومه چې پته به درته اوس ولګي ښځه وړه کېده او په یاره شوه وی زه معافي غواړم ما معاف که وی الوایه وی دغې قارون پیسې را کړي هغه دولت را کړی دی او پیسې را کړي چې د الزام به لګې هلې ووی فورا موسی علیہ السلام فورا ځمکې ته حکم وکړ هغه خو پیغمبر ورته پته ده چې زما خبره الله مني وی راکړه دا سړی ځمکه وشلېده او قارون پکې وردن نه شو د چغې جوړې کړې موسی ما معاف که
اخذر معاف کا مسمانه غلطی شوی را ما معاف کا وی راکاگا زمکه نور راخ رو رو بزمکه راخ کا او د بچغه والے چغه به والے چغه به والے تر دې حد پورې چې زمکه مکمل غیب کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې دې پدې توند باندې پزمکه کتابيږي دار د سزا نه او رو رو بلاندې کېږي او تر قیامت پورې هم دغه سزا ده. الله دې مسلط دا الله د قهر سره ګورې څه سم نه دي. سازش یې جوړ کا حضرت موسی علیہ السلام ته او دا سے خطرناک سازش چې پیغمبر بدنامول چې دا د پیغمبر بدنامی راغلی وستاسو څه خیال چې مولا دې دا سے بدنام کړه هغه خبره ته بیا څوک وږي هغه پسې بیا څوک مونږ کوي پراپګاندا ور پسې خلک کوي د دین بدنامي وسره راځي. مقصد دا چې دې به بدنام کم خلق بماتا متوجی شي. اللہ تے حضرت موسیٰ علیہ السلام اساتو دے اللہ پخپل قہر و غضب کے گیر. رب العالمین موسیٰ علیہ السلام توی دا پیغمبر اللہ سے رخپل نیاز کئی ویولا دے پہ یخشو یا واللہ موسیٰ علیہ السلام پر پیغمبرانو کے دا جلال خاوندو تیزی پکرے روا ویت معافی اخوی دن دیر زیادے و غفتے و مافتے نکی وی اللہ ما سمرا خطرناک جرم کو او پا میں سونا خطرناک الزامو لگاو نو دی دا پاسا با ما سنگ معاف کرے وی گورا معافی دا نو معاف کرے با دیو وی تا تے سونا پا سونو چغی در تا والے معافی نکر معاف دے نکر او وی کما تے دغا وقت یو چغم والے ولو ما معاف کرو. حالانکہ اللہ پا خپل پیغمبر دے خپکی دا اللہ خوڑے لوی رحم خوڑے لوی کرم و مہربانی دکر اغنم دغه وخت کې دا سوچ راته نه چې الله ته چغه هوا موسی علیہ السلام ته आवाजونه ټول موسی علیہ السلام له خپل پخ کړي لې ولا سوځولیو. دغه رنګ حضرت موسی علیہ السلام چې کله فرعونیان الله غرق کړ یو لوی میدان دی وادي تی هغه تلا الله پر لوی احسان وکړ په قوم په وادي تی کې ورته الله چینه پیدا کړ دا یخو مزیدار و خشتا و بوچینه او سور پکنو نو اللہ تعالی ورطا اوریز راوستا اگا اوریز پی دا پاسا سور کرو پدی قوم او دا خوراک انتظام نو پروردگار ورطا سیسے دا دی ملدانو نگٹی وی سلوا ورطا نبے کی وی سیسے وتا اللہ را دون زیادت کړي چې دی به وسرانی ولې ولالولې به خولې به پخولې به او ترنجبین په دی ایران په علاقه کې کېږي لکه څنګه چې زمون په پلوسه کې چیر کېږي چیر د قرنګي بوټي وو پاره کې دا دغه راخواله واله بوټي وو پاره کې دا چیر را پیدا کېږي هغه ډیر اعلی خوږ شعر ډیر مزیدار او د وجود د پاره ډیر طاقتمن شعر دی. قرآن حکیم کے اللہ تعالیٰ نعمت پر شکل کے بیان کی انزلنا علیکم المن والسلوى دا سیسے اعلاق وخا بے اخوالا ترنجبین بے اخوالا او مزیدار اعلا قسم ابول پروردگار پیدا کرے ویغا بے اسکلے او ہر وقت بے پسر باندی وریز و یخ مزیدار اعلا بادون بلگی دن. بنی اسرائیل خوشحال شو اللہ تے رجوع کچی اللہ زمان دا قوم چی جن تیری دا جن دا تیری دو بے سے طریقی ویتراشا کوہی تور تا او ما سر یو سور دے تیرے کا کوہی تور کے تیرے کا زبدل یو قانون درکم یو دستور العمل بدرکم یو قانون دا غیلان دے بستا قوم جن تیرے. موسیٰ علیہ السلام لال کوہی تور تا التکی یو اعتکاف ہوکو سلوی خروجی پورا کرے رب العالمین ورته تورات ورک چې دې تورات دا زما کتاب دې ما در لدرک او دا پتختو لیکل شوی تورات ورک دا ځان سره یوسا ما چې درته پدې کې سړي کلی استا قوم دې مطابق جون دی دا ستا قانون شو دا قوم. دیکھو حضرت موسی علیہ السلام چې څنګه کوه تور تلا غر تلار چې التدې اعتکاف وکم پدے قوم کی اس پیرا سڑے وقت سامرے ہوئے قرآن حکیم کے اللہ پدا غنوم یاد کرے دادی سامری نم موسیٰ خپل نم او دا موسیٰ علیہ السلام نم موسیٰ
دواړه چې کم وخت کې فرعون خو اعلان کړی یو وخت کې وی چې کم نارینه الک پیدا کیږي دا به وجنو. ولې نجومیانو ورته ویلو چې یو الک پیدا کېدو والا دی او دغه الک بستانه بادشاہي اخلي او اب استاد ذلت ذریعہ ګرځي. نو دا اعلان وکړ وی بنی اسرائیلو کې چې څومره الکان پیدا کیږي وی دا الک په بنی اسرائیلو کې پیدا کیږي هغه وجنه. بیا اعلان وکړ چې یو کال قوم ورته ګیله وکړه وی دا الکان چې ټول مړه شي دا ماشومان نو دا چې کوم بوډاګان او ځوانان دي دا به مړه شي او نوې نسل خو تا ختم کړو زموږ خدمت به څوک کوي؟ د بني اسرائیلو نه به دوی خدمت اخیسته د فرعون قوم. وی ښه یو کال ماشومان وجنې او بل کال یې مه وجنه. رب العالمین موسی علیہ السلام پیدا کړ. چې پیدا کړ دا الله په حکم یو صندوق یې ولا جوړ کمو او هغه په صندوق کې بند که ماشوم او دریاب ته وغورځول. دریاب ته وغورځول دا زما کار دی. او سامرین پیدا شو. د سامری مورم وی چې دا ماشوم زما مخکې د فرعون کارنده راشي وجنې دا خو ډېر ګران کار دی. نو د مور دا ماشوم بوته دا سامري د هغه نوم موسی و. نو ځنګل کې وغورځول چې زه بس که مري د ما د سترګو نه پناه خو به مړ شي که نه. ځکه د فرعون کارنده ګرځي او ماشومان د مور مخکې لاله. حضرت موسی علیہ السلام پیغمبر الله د فرعون کور ته ورسول. د فرعون په کور کې تربیت شو او دغه سامری چې د هغه نوم موسی و هغه له به جبریل علیہ السلام راته او د هغه تربیت جبریل علیہ السلام کو. ګوره الله ته د سامری تربیت جبریل علیہ السلام وکړو او د موسی علیہ السلام پیغمبر تربیت فرعون وکړو. وموسی الذی رباه جبریل کافر وموسی الذی رباه فرعون مرسل. هغه موسی چې سامری تربیت وکړه هغه نه غټ کافر جوړ شو. چې جبریل علیہ السلام تربیت وکړه دا هغه نه الله غټ کافر سامری جوړ کړ. او هغه موسی چې فرعون تربیت وکړه هغه نه پروردگار پیغمبر جوړ کړ. عقل پکې کار نه کوي. نو دا سامری چې څنګه لوی شو جبریل علیہ السلام په اسراته نو چې اس په کم ځای قدم کېښود یا جبریل علیہ السلام په کم ځای خپه کېښود هغه ځای به زرغون شو شین به شو. نو ده به هغه خاوره راواغېسته او ځان سره به یې سنبال کړه. دا روان ماشوم چې دا ګوره عقلمند دي دکې څه ناڅه عقل وي. زموږ مولوي صاحب د الله تعالی په قبر انوار نازل کړي وړو به روانې کو هغه به وایي دا روانې په عقل کېږي وي دا عقلمند دې قمقل ماشوم روانې نه کوي. دا حقیقت. نو هغه خاوره یې ځان سره جمع کوله. دې چې لوی شو خاوره یې بوسخکۍ کې ګرځوي کې څه چل شته. حضرت موسی علیہ السلام چې کله د فرعون نه ته سره د قوم نه نو د بني اسرائیلو کالي وسره و سره زر او سپین زر. فرعون سره د قوم الله غرق چې وادي تیه ته دي ورسېدل او موسی علیہ السلام د الله ملاقات ته لاړ چې تورات ورکړي سامري دې قوم ته وی هلکه دا کالي راغونډ کې وی دا خو آرام دي دا خو مونږ د فرعون د قوم نه راغشتي دي. قوم وی دا خو جوړېږه موسی علیہ السلام راشي وی دا راغونډ به کړو. نو چې موسی علیہ السلام راشي نو د هغه نو بیا تپوس وکړو وی ډېره کالي ته غونډ کړل او دا سره زر دا کالي ټول ویلې کړل او د سخي او ډانچې په ځمکه کې جوړ کړل. طالب دا سره زر په هغې کې ور واچول سخي یې ته جوړ کړ. چې سخي یې ته جوړ کړ نو هغه خوره چې د جبریل علیہ السلام د قدمونو د اس د قدمونو ځان سره ساتلې وه هغه خوره یې راواغېسته او د هغه سخي په خوله کې وغورځوله. سخي چغې جوړ څلوېښت ورځې موسی علیہ السلام هلته اعتکاف وکړ او قوم یې څلوېښت ورځې د سخي عبادت وکړ. ټول قوم نو بعضې کسان پکې سمم او هارون علیہ السلام یې رور د پیغمبر د هغه ورته نصیحتونه کول خو قوم کم ځای صبر دا هغې وې د سرو زرو سخي ته ګوره او چغې ته ګوره معلومېږي دا چې دا د موسی علیہ السلام خدای دی. هلته الله پاک موسی علیہ السلام له تورات ورکوي ها دا تورات واخله دا ستا د قوم د ژوند د تېرېدو ذریعه شوه دا قانون شو خو چې ورشه نو قوم دې په لوی غم اوړېدلی الله هغه څنګه وی هلته یې د سخي عبادت شروع کړی
چې څنګه راغی او قوم ته وکتل چې دی خو سخي ته په عبادت پراته دي، نو په خپل مشر ورور په هارون علیه السلام یې ورمنډه کړه، د سر نه او د ګیرې نه یې کلک راونیو. وی دا ورته نه کتل، ماله به راغلی وې، ما ته به دې ویلی ورته یې وې وروره ما ورته ډېر نصیحتونه کړي دي، خو زما نصیحت په اثر نه دی کړی، ما ډېرې خوارۍ کړي دي، او تاله ځکه درلم چې بیا به تا وی چې قوم دې دغسې پرېښود او ته ماله کوهې تور لرالې. موسی علیه السلام غصه و که نه، په دې غصه و چې ظالمانو الله د سره څه وکړل، ستاسو دشمن فرعون سره د ټول قوم نه الله هلاک که تباه که، یو من او سلوا ترنجبین او سیسی در باندې الله وخوړی، د نور د تاو د بچکولو دپاره در باندې الله وریځ راوسته، د خوږو اوبو چینې درته الله پیدا کړی. نو دومره ناشکري مو کړه چې بیا هم د سخي عبادت شروع کړو، سخي ته هم خدای ووی. په ټولو حیواناتو کې د سخي نه قمقل شی بل نشته، هغې ته هم خدای ووی. سامري ته یې وی راشه اوس موسی علیه السلام هغه سخي ته اور ورته که ویې سوځو، وی دا ستاسو خدای دې غوږ ورته کېږدي، اوس دلی سوځوم، خدای څوک سوځولی شي. او سامري ته یې خیرې وکړې، وی تا خو سازش جوړ کړه که نه، سکیم دې جوړ کړه چې دا به خدای وي او دا خلک به زما تابع شي چې خو دا خو سامري الله خدای جوړ کړه، خدای خو راله دې راوسته. نو ستا دا سوچ و دا دې فکر و، زه وی په ټول ژوند کې به ستا دا طریقی چې تا باندې به خارخ لګېدلي او چې څوک هم در پورې ګوته جنګي نو چغې به وې. ګوره سازش یې جوړو، پروردګار سزا ورکړه که نه، ولا یحیق المکر السیئ الا باهله، الله سزا ورکړه، داسې سزا چې څوک به جنګېدل لا مساس ماله ګوتې مه راوړی، څوک به لکه سامري دا ګورې ګوتې راله راونړی، چغې به یې والې، جړل به موسی علیه السلام له به راته وې نه تا غلطي کړې ده، زه اوس دقه ستا سزا شوه تر مرګه پورې نه به دله ښځه ګوتې در وړی شي. دا ګوره ډېر ګران ژوند دی الله دې مسلمانو سره دی، نه به دله زوی ګوتې در وړی شي، نه ډاکټر او نه طبیب او نه دوست او نه یار. نو سازش او سکیم چې بل ته جوړی، دا د وخت نه یقین راوله په دا خپل زړه کې چې دا سازش ما دې مسلمان ته نه دی جوړ کړی، دا مې ځان ته جوړ کړی دی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله مکه مکرمه کې زندگی وه، الله ورته خپل تره او خپله چاچي دشمنان کړل، ابو لهب او د هغه ښځه. ابو لهب به په پیغمبر علیه السلام غزارونه کول، خلک به یې ورته لمسول، او د ابو لهب چې کومه ښځه وه د پیغمبر علیه السلام چاچي وه، تره ښځه، هغې به څه کول، هغې به غنې راوړې او پیغمبر علیه السلام ته یې پیلارو کې اچول. اوس د شیطانې هم یو حدي که نه، غنې به یې راوړلې. وی بد زما دا کاروبار شو. یو ځل تللی و د مینا په میدان کې زوزان را جمع کړي غنې، چې راوړم او نبي علیه السلام ته په دا کوڅه کې واچو چې دې سحر وختي یا غرمه را پاسې و راځي چې دا غنې په دا خپو کې ننوځي، دا کوڅه ورته د غنو ډکه کړه. غټ ګېډې یې د زوزانو او د غنو تړه او پړې ترې راته وکړه. اوس هم که ستاسو خیالي بعضې خلک پن په سر وړي او بعض انسان یې دې شاته راواچي او په دې اوږو باندې پړې راواړئ، دلته کې هغه پړې نیولي ځان پسې شاته کړي. نو دې د زوزانو هغه پیټ یو سړي ته وایي چې د اوچت که راشه، نو یو غټه تیږه وه په هغې د پاسې هغه پن کې ایښوله او کلک یې تړلی دی، او د هغه چې په کومه تیږه د پاسه د زوزانو هغه پن ایښودی دی، نو بل طرف ته ورته دا ودرېده او هغه پړې راواغېشته او دلته کې غوټه ورکړه او د لاس کې ونیوه چې زور رسو لګومه چې د زوزانو دا کمپیټ دی دا پن چې دا د شاته راوړو، خو چې څنګه یې زور لګاو نو هغه پن د هغه تیږې نه پورې غاړه پرېوت، دا ته بل طرف ته و پن پورې غاړه پرېوت، هغه پړې دې مرۍ ته اوې تیزندي شو چې دې څونه زور کاو هغه پن به شاته ته هغې کې دې پروردګار څه وویستل، مردانه شو. قرآن حکیم کې الله فرمایي وامرأته حمالة الحطب فی جیرها حبل من مسد، کم پړې چې په دې لاس اودلی و
پړې جوړ کړو چې په دې به زه د زوزانو پیټې راوړم او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پیغمبر علیه السلام مبارک پوته به دا زوزان او دا غنی چوم. الله پاک هغه پړه چې د پیغمبر علیه السلام د تکلیف لپاره جوړ کړو هغه د هغې د تېزندې ذریعه وګرځېدله. سکیم او سازش په بالکل نه جوړه وی ورونو. ګوره دا به نه وی چې دا سکیم او سازش په جوړ کړم دی مسلمان ته دی به په چا مړ کړم، د ده مال به په چا برباد کړم، د ده بچي به په چا برباد کړم، د ده عزت به په چا واخلم. دا به بالکل نه کې، دا ډېره خطرناکه ګناه ده. او که ته وی د دې نه څوک خبرېږي نه، چاته څه پته لګي. دا لکه یو سوال راځي، اکثر دا سازشیان او سکیمونو والا دقه لوبه کوي، هغې وی دې نه څوک څه خبر شو. نو مې کواشي ته نقصان رسي، دې نه څوک څه خبرېږي. نو که بل ته څوک نه خبرېږي نو الله خو خبرېږي که نه، الله نه یې کوم ځای پټی. او دا مو وایه چې دې نه څوک نه خبرېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای، دا هغه د وینا مطابق درته چې کوم مسلمان د بل مسلمان عیبونه وباسي، هغې عیبونه وباسي او د بل مسلمان هغه پټ رازونه راښکاره کول غواړي او بل مسلمان ته نقصان رسول غواړي، وی که دې په خپله کوټه کې په بړستن کې دننه دا کار کوي نو الله به یو وخت داسې راولي چې د دا سکیم او دا عیب راښکاره کول به را څرګند کړي او مخلوق خدا په الله خبر کړي. او قسم دې ډېره مو لیدل ګورئ چې بل مسلمان ته هلکه وي پته یې نه لګي دا فلانکې چا مړ کړو، وی هېڅ پته یې ونه لګېدله. ډېر مرګونه داسې وشي که نه پته یې ونه لګي. او څه موده پس میاشت دوه درې څه موده پس پته ولګي خو هلکه فلانکې په دا مرګ کې شریک و، هلکه دا خو پلانکي کړو. نو بیا زمونږ خلک څه وایي، مړه وي خبره پټه نه پاتې کېږي، که نن سبا دیوالونه مل وایي، خبره کوم ځای پټه پاتې کېږي، دیوالونه مل وایي. هلکه به دا سوچ نه کوي چې د دې نه خوا نه خبرېږي. او دا سکیم او دا سازش خو د پټ جوړو بالکل به دا نه وی. دا به هلکې وایه چې دا سازش او سکیم جوړوم الله پې خبردار، او دا الله هغه فرشتې چې د ما نه ګیر چاپېره تودي په دا خېوږه او په دا ګس اوږه مې نستي هغه پې خبردار. دا پټ نه پاتې کېږي، دا خامخا ښکاره کېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خیبر ته لاړ. دا یهودیان ډېر لوی سازشیان دي چې خیبر ته لاړ، د خیبر یهودیانو سازش جوړ کړ. یوې ښځې له څه پیسې میسې ورکړې، وی ته پیغمبر علیه السلام له ډوډۍ وکړه او چې کم څاروی کمه غوښه ورته پخه کې په هغې کې وله زهر واچوه. دا یو سازش. حضور پاک مبارک سره د ملګرو هغه دعوت ته کېناسته، هغه غوښه یې راواغېسته، ملګرو هم خوړه، دوی هم خوړه. لږه غوندې نبي علیه السلام خولې مبارکې ته کړه او فورا یې د خولې نه راوویسته. ملګرو ته یې دا غوښه مه خورئ. هغوی ته یې صاحب ولې وی دې کې زهر دی. ښځه یې راوغوښته، وی دې خوا راشه، وی تا په دې غوښه کې زهر اچولي دي. وی صاحب تا ته چا الوي؟ وی ما ته دې نوړی الوي چې دا لاس کې مې پرته ده. خو پوه شوه نبي علیه السلام ته خو پته ولګېدله، پوه شوه. ورته وی او صاحب ما پکې زهر اچولي. ښځه پوه شوه چې اوس بغیر د رښتیاو نه کار نه کوي. وی ولې دې پکې اچول؟ وی ما هلکې وی که ته دروغجن پیغمبر یې در نه به خلاص شو، او که رښتونی پیغمبر یې تا ته ضرر نشي رسول. یو سازش یې جوړ کړه. ګوره حضور پاک مبارکه هغه ښځه بیا مسلمانه شوه، چې مسلمانه شوه نو معافې کړه. اوس به ته وایې چې ښځې خو سازش هم جوړ کړه او تکلیف هم ورته ونه رسېد. نه، یو صحابي د هغې نه شهید شو، د هغه زهرونه. نبي علیه السلام هغه ښځه راوسته، وی ته خو مسلمان یې، لیکن د الله تعالی قانون دی او زما د قرآن حکم دی، تعالی به اوس قصاص در کوم، سزا به در کوم. دا هغې صحابي په هغه مرګ کې چې د هغه زهرو له وجې نه وفات شو، هغه ښځه قصاص شو. حضرت یوسف علیه السلام په ټولو وروڼو کې خشته او ښکلې مزیدار خوبصورته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله معراج ته لاړو، وی هلته مې د پیغمبرانو سره ملاقاتونه وشو، یوسف علیه السلام مې ولید. د ټولې دنیا د خلکو نیم حسن پروردګار دله ورکړی، دومره خشته درونو ورسره بغض او حسد پیدا شو. ګوره رونو پیدا کېږي، ګوره
نو رونه او بیندې جدا وي. اکثر د میرنو رونو خامخا یو بل سره لګونه حسد پیدا کی. سکیمې ورته جوړ کړ چې د پلار د یعقوب علیه السلام خو دې بچی سره ډېر محبت او ډېره مینه ده او موږ سره خو هغسې نه کوي. او یو خوب هم لیدلی شوی یوسف علیه السلام لیدي و غراض د خوب هم فاش شو. وی راشه دا زوی به د مخې نه لرې کړو. ګوره عجیبه سکیم یې جوړ کړو. بابا مونږ خو زو ښکار هم کوو، لوبې ټوقې به هم کوو او سیل به موږ ځنګل ته ځو، نو که ستا خوښ نو دا یوسف هم موږ له راکړه. یعقوب علیه السلام به دا بچی ځان نه جدا کړو، هر وخت به ورسره وی بچی هسې نه دا ماشوم دی چې ته شرمخې ده نه، په دې علاقه کې شرمخان ډېر دي او شرمخې ده نه مات نه کړي. نه بابا مونږ بلا رونه یو او ګڼ رونه یو، نو مونږ به دومره کمزوري چې ستا دا یو ماشوم بچی به د مونږ نه شرمخ وړي. وی ښځه ډېره ښه ده، بچی یې وله ورکړه. د پلار په مخ کې اوچت که او ښکلی که او یو زوی به د بل نه اخېسته او بل د بل نه، او چې د پلار د مخې نه یې خوا کوم څپېړې دې شروع کړې. ښه تا سره پلار مینه کوي، ها تا لار سره وړي، مونږ سره خو هغسې مینه نه کوي چې تا سره کوي، به دې برابر کړو. او د خوب لیدی چې 11 ستوري او نر او سپومې ما ته په سجده پراته دي. وی خو اوس به پته ولګي چې ته به مونږ ته سجدې کوې که مونږ به درته کوو. 11 ستوري دا 11 رونو دې کې یو خپل سکر و دا لس یو نو دا دغه و میرني چې بویه ته یو شال کوي په هغې کې یوسف علیه السلام وغورځو. داسې کوي اوږده غټ جوور کویانو هغې کې وغورځو او ښکارونه یې کول نه یو شرمخې چې ته راولي وه هغه کې پړی واچو. او قمقل سړی چې وي که نه دا چې کوم سازشي سړي وی دا عقل سوچ هم په ځای نه. د یوسف علیه السلام نه کمیس وویسته او چې ته ښکار یې کړی و هغه یې په وینو کې رنګ کړ او هغه کمیس یې یعقوب علیه السلام ته راوړی. نو دا دې شرمخ ستا زوی مات کړی دی، دله م راوسته چې ستا یقین پیدا شي. او دا ستا د زوی کمیس او دا ورباندې وینه. یعقوب علیه السلام خو پیغمبر و، وی عجیبه هوښیار شرمخ دی چې زما زوی یې ماته او د هغه اندامونه غوښې خوړې او کمیس یې ترې واخیستی دی. یقه کې دوی خطا شوي چې کمیس یې نو شلولی، روغ کمیس یې راوړو. یعنې کمیس وشلوی نو پته به ولګي که نه. وی ډېر هوښیار شرمخ دی، کمیس یې ترې واخیسته او غوښې وډوکې وله خوړل. وی وایه شرمخ ته وی ستا د په هغه ذات قسم چې ته شرمخ پیدا کړی او دې پیغمبر پیدا کړی، زما زوی ته دې ولې پنجه اړموله، زما زوی دې ولې ماتو. شرمخ ورته الله ګویا کوي صاحب د شرمخ به څه مجالي چې یو پیغمبر چې د پیغمبر زوی م وي هغه به شرمخ څنګه مات کړي. مونږ پیغمبرانو له ګوتې ور وړی شو، پنجه ور وړی شو، د پیغمبر زوی ته مونږ غږ کولی شو، دا خو زوی راونیولم او پړی راکې واچو تالی راوستم. ګوره سازش یې جوړ کړه، الله پکې ناکام کړل. هغه یوسف علیه السلام پروردګار یو قافله راله او هغې د کوی نه وویسته، برقه یې ښکته کړه چې دې کې به اوبه راوځي، پکې یوسف علیه السلام راووت. او صاحب اغشتو قیمت یې چا سره نو، ځکه ډېر ښایسته خوبصورت او د مصر په بادشاه خرڅ شو. او یو وخت داسې راغی چې د مصر کورسی یوسف علیه السلام ته حواله شو. او په دې علاقه د یعقوب علیه السلام قحط راغی، غلې له به خلک مصر ته تلل، یوسف علیه السلام له به تل، دوی غلې له لاړل، غلې راوړه، یوسف علیه السلام یې ونه پیژن. دوباره چې څنګه لاړل یوسف علیه السلام ورته ځان وښو، په خپو ورته پرېوتل، صاحب ته زمونږ ورور یې، مونږ نه غلطي شوې ده، مونږ معافي غواړو. سازش او سکیم پټېږي نه ګورئ، او که د انسان نه پټ کې د رب العالمین نه نشي پټولی، دا به چرته هم نه کې. زمونږ د خلکو ګورې دا یو عادت دی، څوک په دکان کې، څوک په پټي کې، څوک په حجره کې، څوک په لاره کوڅه کې بالغ ته ډډه والي، یو په یو ورچوه بل په بل ورچوه، یو تم سکیم جوړو بل تم سکیم جوړو. دا غټه ګناه ده، خطرناکه ګناه. هیڅ چرې به دا نه کې، دا ګناه کبیره ده، خطرناکه ګناه ده. او که چرته ستا په دې سکیم او سازش کې د بل مسلمان مال برباد شو، د هغه مرګ پکې راغی، دا به نه وی چې مرګ ما نه دی کړی، هغه د مړي ګناه ګورستو شوه، د قتل ګناه کې به شریک شي، هېڅ پته نه دی. د هغه مال ته نقصان، د هغه عزت ته نقصان، د هغه ورور ته، د هغه بچي ته، د هغه قوم ته، هغه وبال کې ته شریک شوی. مونږ خلک دا سوچ کوو چې دا ډس چې وکړو دا بس قاتل دی،
نه دی کې چې چا سره تعاون کړی چا پکې شیطانت کړی چا سکی موسازش کړی دی. نبی علیہ السلام فرمایي چې د بل سړي په مرګ کې په دوه ټکو څوک شریک شي د قیامت پر ورځ به په تندي ولې لیکلي چې د الله د رحمت نه مایوس دی. الله دې مسعود. نو سکیم او سازش گناہ کبیره ده، غټه گناہ کبیره ده، د دې نه مکمل ځان ساتي. او که په دې پوه شو چې یو سړی د بل مسلمان خلاف داسې خبره کوي چې د هغه عزت ته په نقصان رسی، د هغه مال ته په نقصان رسی، یا د هغه ژوند ته په نقصان رسی، د مسلمان ته نصیحت وکړه. دا ګورو خدا یو کس تپوس کوي چې سپړې په مانځه کې د امام نه مخکې رکوع کی او یا سجده کی، نو وی په دې باندې مونږ خرابېږي او داسې ماتېږي. مسله داسې ده که چا د امام نه مخکې رکوع لاړ یا د امام نه مخکې سجدې لاړ، نو دا ګناه ده، دا ناجایز دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی کوم انسان چې د امام نه مخکې رکوع لځي سجدې لځي او یا د رکوع سجدې نه د امام نه مخکې پاسي، ویره ده دا سټوکي د شیطان په لاس کې دی، شیطان مخکې بوزي او رستې بوزي، دا سخته ګناه ده او دا ناجایز دی. د دې داسې طریقه باندې د امام نه مخکې رکوع یا سجدې لاړ چې امام سره په دې رکن کې شریک نشو، لکه چې دی رکوع لاړو او بیا امام رکوع لږه دې سر پورته کی، نو امام سره په رکن کې په رکوع سجده کې شرکت را نغی، نو بیا په مونږ ارو نشو. او کنه دې مخکې د امام نه رکوع لاړ او بیا د امام ورپسې لاړ خو په رکوع کې امام سره شرکت راغی یا په سجده کې امام سره شرکت راغی، نو مونږ مکروه دی او داس په نه ماتېږي. او داس الا ماتېږي چې سړی په مانځه کې قهقهو کی دا هغه مونږ چې رکوع سجدې والا مونږ دی، یعنی هغه आवाज والا خندا په مانځه کې وکي، نو د مونږ مات شو داسې مات شو، بیا دوباره او داسو کې. دا بل مرګري تپوس کوي چې مونږه جمعات دیوال کچه دی او اوس دیوال د جمعات پخو او قبله طرف ته لار ده، نو آیا که مونږ محراب خو لار طرف ته جوړولی نشو، نو که محراب مونږ د جمعات نه بار جوړو خو د جمعات دیوال بدن نه کو، نو آیا مونږ محراب د جمعات نه بار جوړ کو چې لار تنګ نشي او دیوال د جمعات دن نه کو او لار ته ځای پرېږدو، دا جایز دی که ناجایز؟ دا ناجایز دی. د جمعات حصہ چې د جمعات دپاره وقف شوی ده د بل مقصد دپاره استعمالول، دا ناجایز دی او ګناه ده. محراب که خامخا لازم نه ده چې د دیوال نه دی باري، بعضې جمعاتونو کې داسې محرابونه جوړېږي چې هغه په دیوال کې دن نه وي. محراب صرف دیم فایده ده چې د دیوال نه بار راشي نو د یو سب بچت پکې راشي، او دیم فایده ده چې د امام د مانځه ځای مختص او معلوم وي، نو لازم نه ده چې محراب د خامخا دیوال نه بار راشي. خو د جمعات حصہ دا وقف کول لارې ته دا ښه خبره نه ده. دا بل مرګري تپوس کوي چې بعضې ښځې هغه زبان دراز وي، جبیر وخه ریستی او ټول کور ته په اور کې ولاړي، دا سخته ګناه ده. زنانه به په خپل کور کې د خپل خاوند سره تیزی نه کوي، نه به پې غصې کوي، نه به اواز راوباسي. دارنګې زنانه په اسخر باندې یا په خواښې باندې اواز رستل او غصې کول دا ناجایز دي، دا ګناه ده او زبان درازي به نه کوي. ښه اخلاق ښه شی دی، د سړو دپاره د ښځو دپاره ګزاره دې کوي. بچو سره بد اخلاقي نه پکار، د بچو سره په داسې طریقه باندې وخت تېرول پکار چې کنزل پکې دي. بعضې زنانه کنزل ډېر زیات کوي، نو بچي هم هغه چل زده کړي، بیا بچي هم هغسې کنزل کوي. د زنانو بعضې خویونه داسې دي چې خیرې ډېرې زیاتې کوي، نو چې دا خیرو کې نبي علیه السلام مبارک فرمایي بعضې وختونه د خیرو د قبولیت وي، نو دا خو په جذباتو کې وي، بچی ته خیر وي، مال ته خیر وي، خاوند ته خیر وي، او بیا د هغې نه وروستو سوچ یې وروستو راچوي دا مې سوکړل، نو بعضې وخت کې خیره الله قبوله کړي او انسان پې ستومانوي، نو خیره پخ انسان د الله تعالی بدي شي او دا ښه خبره نه ده. دا بله مسله ده چې یو سړی په داسې وخت کې راغی چې امام په خطبه د آیا دی به سنت کوي که به نه کوي، نو خطبه هغې ته ویلي چې د دویم بانګ نه پس امام شروع کوي. نو که یو سړی په داسې ټیم کې راغی چې د خطبې اذان شروع دی، الله اکبر، دغې نه پس به دې سنت نه کوي. دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مسلک دی، اگر چې د نور علماء ائمو پکې لږ اختلاف شته، خو د هغې مسلک دا دی چې د اذان د خطبې نه پس به دې سنت نه کوي، دا سنت تر لمانځه نه پس وکړي. البته که امام تقریر کوي نو هغه د تقریر دوران کې د سنت کولی شي که نه شي کولی، نو هغې کې خو سنت جایز دي که کوي، ځکه تقریر خطبه نه ده،
هغه مسنونه خطبه د اذان نه پس شروع کیږي خو بهر کې بیا هم پر تقریر کې چې دې سنت کوي نو د आवाज اوري نو لکه هغه تشویش پیدا کیږي یا دا چې دې مثلا د بعض پکې آیاتونو د قران حکیم وایي هغه ته چپ کېدل پکار نو بهتره خبره ده چې په وخت سړی منځله دي او اذان د لومبي اذان پسې زوال پسې فورا خپل سنت کوي ثواب هم کېږي ځکه چې نبی علیہ السلام فرمایي چې کوم سړی د بانک پسې فوري دا لومبي بانک پسې یعنی په وخت لا زوال پسې هغه الله دې اجر ورکړي په حدیثو کې دې ډېر ثواب دی دویمه مسله دې مرګري دا تپوس کړی دی چې د سحر سنت داسې وخت کې سړی جمعه تراغه چې امام په جمع باندې ولاړ دی په فرضو نو دی به سنت کوي که نه کوي نو دی کې زمونږه مسلک کې دوه قول دي خراجح قول دا دی چې امام د دویم رکعت رکوع ته سره رکوع لاندې کولی شي دی دې دا خپل ګمان دی چې دا سنت کوم امام په دویم رکعت کې رکوع سره لاندې کولی شم نو بیا دې سنت وکړي او کله دا غالب ګمان چې نه کله دا منځ کومه دا سنت او امام په دویم رکعت کې رکوع سره نشم لاندې کولی بیا دې سنت پرېږدي خو کدی سنت کیم په دې جمعات کې په دې خیال چې امام سره په دویم رکعت رکوع کې لاندې کولی شم دا ځکه به سنت کې چې د امام आवाज نه اوري لکه امام کوټه کې دې بار سنت وکي یا امام بار موږ کې دې په کوټه کې یا لوی جمعات یو طرف ته دی وکي دا ځکه دې چې سب سره نږدې او د امام قرائت دی اوري بیا بالکل سنت نه کوي بیا دی پریدي لکه چې بیا قرائت اوریدل په د باندې واجب کیږي دی باندې خامخا وږي خدا سنت د سال کې پاتې شي بیا بس کوي نو دې کې زمونږ د امام محمد رحمت الله علیه قول دی او هغه مفتابه راجح قول دی چې د سحر د نور خطونه پس تر سنت پیو کی نور اوخیږي هغه نه پس سنت وکي مرګ دا تاسو کوي چې د مازیګر مونږ یو سړی وکړو د داخلو چې جمع شوی دا او د وکړه فرض وکړ اوس امام سره د یمنه وشو امام راغی یې بس کوي نو د خپل فرض کړی د مازیګر د فرض نه پس نفل جایز نه دی نو دې بس امام سره شرکت نه کوي او د ماخام متعلق علماء لیکي چې امام قدم مخ فرض کړو بیا امام را لاندې کو امام سره د شرکت نه کوي چې 3 رکعات نفل نشته یو چې امام سره نفل کوي و 3 رکعات نیت پکې 3 رکعات نفل نشته بعضی یو قول د علماء پکې شته چې امام سره د نفل نیت وکي او چې کم وخت کې امام سلام وګرځي د پاس یو رکعت وکي نو دا بسلو رکعت شي خدا قول مرجوح دی خدا د چې د مازیګر او د سحر او د ماخام د درو واړو منځونو کې کده مسکړو امام سره شرکت نه کوي او که ماسپخین او د ماسختن د فرض کړي او بیا امام را لاندې کو امام سره د نفل نیت دی وتړي الله به نفل او اجر او ثواب ورکړي دا بل مرګري په ذهن کې دا سوال دی چې یو سړی جنازه تیاری نو تیمم وکي او جنازه کې شریک شي زمون په وطن کې دا عام رواج دی او غلط رواج دی خلک مخبري ته لاړ شي الته ډډې لګولي غب شپ لګي او چې کوم وخت جنازه راشي نو بس په قبر یا په کاڼي باندې ډبار شروع کوي تیمم وایي دا مسله غلطه ده ناجایز ده چې د سره وخت د او دس وو نو او دس پکې چې اوبوي او دس پکې وخت سره شته او دس پکې تیمم د هغه چا د لپاره فقهاو لیکلي دي چې جنازه د تیمم وکي چې داسې وخت حاضر شو د پته نه او د جنازې ته حاضر شو نه غهاني جنازه ولیدل کړي اوس او دس کې جنازه تیریږي جنازه موستکیږي د جنازې خو بل بدل شته نه نو دغه وخت دی فورا تیمم چې د جنازه تر نه لاندې شي او چې د مخکې د پته چې په سلو به جنازه او دی ناسته او ډېر والد او داس نه کوي جنازه حاضر شي بیا فورا تیمم دبر شروع کی دا خو ناجایز ده په موږ پښتانه نه وي چې وبوینو تیمم ته اجازه نشته نو دا خدا خو پښتنو مسله ده خبره ده خو خبره د شریعت مطابق ته د سره ټیم او د او داس کړو بیا به مخبره کې انتظار کړو ها او که د جمعې مانځ کې یو سړی داسې وخت راغی یا د جمعې مانځل یو سړی داسې وخت راغی چې دا او د نشته او د تلګي چې جمعې مونږ کېږي نو دی په تیمم د جمعې مونږ نه کوي دا د جمعې مونږ بدل شته چې هغه د ماسپخین مونږ دی په جمعې مونږ ته تیمم نه کوي په لو دستو کې امام سره جمعې مونږ لاندې غوړي راخر کړه لاندې نه ماسپخین مونږ او کله اختر مونږ دی اختر نه مونږ بدل نشته نو کله ټیم کې دی راغی چې دی او 10 کیلو مونږ ته د اختر ختمه ده چې نو امام فارغ ده نو دی بیا خیر په تیمم د اختر مونږ کې د جنازې د مونږ او د اختر د مونږ کې بدل نشته نو کده او 10 کو د دوانه مونږ ته تل نو دی او 10 کو تیمم دی وای او د جمعې مونږ داسې نه داغي بدل شته هغه په ځای کې جمعې مونږ تلار ماسپخین مونږ کې
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب العالمين دي زمون واستاسو دا خواره و دا عرص قبول و منزول کی. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.